بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دوستانو او ټول عزیزان، اول خو تاسو ټولو ته هرکلی وایم. د هرکلي نه وروسته د الله پاک نه تاسو ته ډېره ښه روژه غواړم. خدای مو عبادتونه قبول کړه او الله پاک د دغه روژې په برکت او د خدای پاک د رحم په دې افغانانو، زموږ په دې وطنوالو، زموږ په مظلومو خلکو باندې د دنیا په هر کوم چې د خدای پاک د ورباندې رحمونه وکړي، تاوان د روژې ورکړي. اول دغه بدې ورځې خدای په صلح، په ورورۍ، په دوستۍ او په یو دایمي ثبات باندې په افغانستان کې بدل شي چې نه دنیا شکایت کوي او نه موږ شکایت کوو، نه طالب شکایت کوي. آرام ژوند او آسودګي وي په دې وطن کې چې ټول خلک په راحت سره ژوند وکړي. ډېر تکالیف هم ولګول 45-42 کاله نه را دې خواته. زمونږ د نن خپرونه کې هم لکه د تېرو خپرونو په شان باندې همداسې مختلفو مسایل دي، مختلف مواد دي. لکه تېره خپرونه کې چې مونږ ویلې چې د تېرې جمعې په موادو باندې، د تېرې جمعې په واقعاتو باندې زمونږ د وطن متخصصین ورباندې خبرې کوي او آګاه خلک دي. ما سره هغه ټول خپل نظریات پرې وایي او هغه تیاره نکات چې د ډیپلوماتیکو مسایلو تر شا پټ دي هغه راباسي، ښکاره کوي ټولو خلکو ته چې څه واقعات به پرې کېږي. په روانه تېره اونۍ کې چې کومې حادثې وشوې د افغانستان په متعلق باندې، د هغې نه ما یو څه لنډ لنډ یاداشتونه راغوستي دي. هغه رااخلم تاسو ته به یو ځل تکرار کړم او بیا په هغې کې موږ څو موضوعاتو باندې شاید په تفصیل وغږېږو. نورو دپاره به دومره وخت ونه لرو. ډېره مهمه واقعه چې وشوه هغه دا وه چې امریکایانو په یو نظامي بیس باندې په شراوت کې حمله وکړه، د درون په ډزو باندې. هلته یو لوی مرکز وویشته، خو په هغې په باندې مختلفې خبرې راغلې. په نیمروز کې د پاکستان یو هلیکوپټر وویشتل شو، یو جنرال پکې زخمي شو او د هلیکوپټر دغه وه، د دوی تالې زیاتې وې، راونه لوېده چې کشکې راولېدلې خبره به بیخي تکه سپینه وی. اوس دا ښه خبرونه چې په تېره اونۍ کې راغلو چې البته افغانانو ته ډېر د خوشحالۍ خبره ده. زه خو پرې خپله خوشحاله یم او یقین لرم چې هر افغان به پرې خوشحاله وي. هغه په سرپل کې د تیلو استخراج بیرته شروع شو او دا یو نیک کار و. دا پروژه چې د پخوا نه وه، مګر د تېرو دوه جمهوریتونو په وخت کې ترې استفاده نه کېده، دا یې تړلې وه. اوس 200 ټنه تیل استخراجوي د ورځې د خوا نه. او یعنې یوه داسې یوه وړه پروژه ده چې کېدای شي افغانستان کې په داسې بد حالت کې که دا تیل استخراج شي او خرج شي بل شي، د افغانستان په بودیجه کې څه کومک کولی شي. کلیوال صاحب به په دې باندې لږ څه خبرې وکړي، ستا خو مسلک دی دا. ډېره مهمه واقعه په منطقه کې چې وشوه، د پاکستان صدر اعظم ښاغلی عمران خان د حکومت نه وویستل شو، غوږ نه ونیو، ویې ویسته او بیرته بهلیږي. هماغه خپل دغه تاسو ورته وایي کرکټ میدان له به ځي یا به په صحنه د سیاست کې پاتې کېږي. خو آینده دپاره په تبصرې داسې دي چې ممکن عمران خان بندي شي، ځکه د غیر قانوني اعمال یې ترسره کړي دي. د اوله کې خو پارلمان منحل کړه او اپوزیشن چې عریضه وکړه او درخواست یې وکړه، عارض شي په سره محکمه کې، سره محکمه یې بیرته فیصله وکړه چې دا خبره غلطه ده، دی نشي کولی چې پارلمان د منحل کړي. اوس په وظیفه کې خلاص دی، خو کیرټیکر دی. او بله ډېره مهمه خبره چې دا هغه د افغانستان په باب دا ده چې دا ډېره یو روانه کشاله شوه، تقریبا 4 میاشتې به کېږي داسې ښکته پورته چې د جنکیو مکتبونه بیرته وتړل شو. د اروپا اتحادیه او بعضې نورو معتبرو ادارو لکه یونسکو او څه دې ټولو په دې خبره باندې بیا ډېر شدید اعتراضونه کړي دي چې مکتبونه ولې نه شروع کېږي د نجونو. او دا یې د افغانستان د نجونو په مقابل کې جهان کې خلکو ډېر یو لوی ظلم ګڼلی دی او د علم ضدیت دی. او بله خبره چې په دې سره شوې ده هغه دا ده چې ورځ په ورځ په دنیا کې طالبان خپل اعتبار د لاسه ورکوي. ما په ډېرو ځایونو کې د خارجي خبرونو کې واورېده چې ډېرو خلکو داسې تبصرې وکړې چې طالبان د اعتبار وړ نه دي. دا د یو نظام دپاره، د یو حکومت دپاره چې په هر نامه وي او هر رقم وي، د جهان نه داسې تبصرې دا ډېرې بدې خطرناکې دي. خطرناکې په دې دي چې بیا څوک در سره علایق نه جوړوي. چې علایق جوړ نه شي، دې باندې خو موږ ډېرې تبصرې کړي دي چې په نننۍ دنیا کې خو موږ نه شو کولی چې یوازې ژوند وکړو. موږ ټول یو د بل پورې مربوط دي په شکل د اشکالو. تجارتي روابط لرو، سیاسي روابط لرو، دا ټول یو د بل سره دوام کوي او دوام باید وکړي چې ژوند دوام وکړي. ونه کې یو هېواد په منطقه کې یا په یو ځای کې یوازې صورت باندې اوس څه کوي،
چې د جهان سره ارتباط ونه لري بنان امیدوار یم چې د طالبانو مشران او د یا د امارت لوی مشران په دې باندې د سره غور وکړي او خیر که ضرورت شو په دې باندې به وغږېږو چې د نجونو مکتبونه د خیره بېرته راشروع شي. بل ښایسته خبر چې په تېره اونۍ کې وشو هغه دا و چې روسانو د امارت شارزافیر قبول کړ. دا قبول کړو دا د ډیپلوماټیکو روابطو د مملکتونو ترمنځ د روابطو د ایجادولو د ټینګېدو د پرانیستو لپاره یوه دروازه خلاصه شوه په دنیا کې. اوس به طالبان ډېر خوشحاله دي. د دې خوشحالۍ په مقابل کې باید دوی کوشش وکړي چې خپل وطنوال خوشحاله کړي، خپل افغانان خوشحاله کړي، د جنکو مکتبونه شروع کړي، نوې پروژې منځته راوړي چې خلک خوشحاله شي، خلکو ته کار پیدا شي. خو د ټولو نه ډېره ستره بده غمیزه واقعه چې وشوه په دا تېره اونۍ کې هغه یو سلسله ویډیوګانې په دې میډیا کې خپرې شو چې ایراني پولیسو او ایرانیانو افغان مهاجر هغه ځوانان چې 12 کلن 11 کلن دي هغه هم نیولي دي، نور خلک هم نیولي او په مختلفو زندانونو کې مختلفو ښارونو کې دا واقع شو. په یو ځای کې نه ده شوې، په ډېرو ځایونو کې شوې ده. دوی دا نیول وهلي دي، ټکولي دي، تحقیر، توهین، سپکې سپورې کنځاوې دا هر څه ورسره په جوړه او یو زیات افغانان دي تعذیب کړي چې بیرته خپل وطن ته راشي. تر کومه ځایه چې زه پوهېږم او دا د ملل متحده او د ریفیوجي بین المللي کانونشن او دغه شیونه چې سړی لولي وخت چې یو څوک د خپل وطن نه په هر دلیل شوي بل وطن ته مهاجر شو، قانوني داخل شو که غیر قانوني داخل شو، هغه مملکت حق نه لري چې هغه انسان تر دغه حده باندې یعنې تر مظلوم جوړ کړي، تحقیر کړي، توهین کړي، سپکې ورته وکړي. که کومک ورسره نشي کولی هغه میزبان مملکت د دې شیانو حق نه لري او دا په جهان کې د ICC یعنې د انټرنیشنل کرمینل کورټ کې دا یو جهاني جرم دی، جهاني کرایم دی او په نړۍ کې د تعقیب وړ ده. په هر صورت دا د تېرې اونۍ واقعاتو نو درنو هېوادوالو درنو لیدونکو ته بیا هرکلی وایم. زما سره په نننۍ خپرونه کې لکه د تېرو خپرونو په شان باندې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی هغه شینکۍ کړوخیل خور را سره ده او همدغسې ښاغلی محترم بلال فاطمي صاحب دی. هغه خو نامخدا اوس ټول خلک ورسره بیخي بلد دي د تحلیلونو سره او د ټولو دغه سره نظر سره. محترم انجینر صاحب کلیوال دی، سلطان جان کلیوال، د ده په باب باندې خو زه هېڅ خبرو دغه نه لرم ځان ته څه ورته دا حق او صلاحیت یې موږ لا کله چې پرې خبرې وکړو. څوک دی چې دی نه پېژني. د شعر په دنیا کې نام خدا بلکل صاف دی، په خپل مسلک کې ډېر پرمختللی سړی دی، په سیاسي مسایلو کې د ډېر ښه ښایسته مستقل او ملي نظر خاوند سړی او خپل نظر په هېڅ وخت کې نه پټوي او نه ورباندې بریک نیسي. خپلې خبرې سپین ښکاره د وطن د ملت د ګټو په خاطر باندې د نظام د ګټو په خاطر باندې د ټولو شیانو کې خیر دا ټول رواني وي او دا کلیوال صاحب د پېژندو په برخه کې هم ډېرې خبرې نشي کېدی. او شینکۍ کړوخیل خور هغه خو نامخدا بیرغ جنګ د پارلمان کې خپله مبارزه شروع کړې ده، هغې نه بهر هم لګېده مبارزه کې خپله د ښځو په حق کې فعاله مبارزه ښځه ده. ټولو ته هرکلی وایم، ډېر په خیر راغلی، ډېر په خیر راغلی. او بله خبره مخکې چې خبرې پیل کړو موږ خپل پروګرام وخت بدل کړ چې نن د دوشنبې ورځ ده هغه هم 12 بجو ته کړ په دې خاطر باندې چې زموږ پروګرام دپاره کله به چې دیز نه نشرېده په افغانستان کې هغه به تقریبا د شپې 3 بجې یا 2:30 بجې به چا نه شو اورېدی. د هغې ځنه داسې ډېر دغه راغله څه ورته وایي مشورې راغلې چې دا پروګرام وخت بدل کړي او دغه اوس چې موږ لایو زه ګمان کوم چې اوس په افغانستان کې 8:30 بجې وي د ماښام روژه ماته شوې ده، لمونځونه تراویح شوي دي. نو زه د ټولو نه هیله کوم چې زموږ خپرونه چې اوري خپلو دوستانو ته هم دا دغه تغییر د وخت ورته ورسوي چې ټول خلک زموږ خپرونه واوري. یو بله خبره چې ما غوښته وکړم زموږ خپرونه په خپل نوع کې یو اطاق خپرونه ده، داسې خپرونې نورې نه شي ځکه موږ نه د چا تخریب کوو، نه د نظام تخریب کوو، نه چا ته سپک وایو، نه چا پسې بد وایو، نه بل وایو بل وایو. زموږ ټولې خبرې تعمیر باندې روانې دي. موږ کوشش د دې کوو چې د ورونو ترمنځ د اتفاق په برخه کې په نظام کې خلاګانې راسپړو، هغه ورته ښیو چې تاسو دا وکړئ چې دا وطن لپاره جوړ شي. زموږ پروګرام په یو مثبته سوژه باندې همیش روان دی. د هیله مند یم چې دوستانو په ډېره علاقهمندۍ سره ومني. کلیوال صاحب راځم تاسو له اول خو درته بیا هرکلی وایم
او دغه سوال تاسو ته راځي کوم چې د سرپل د تیلو د استخراج دا کار چې بیرته پیل شوی دی په دې باب کې د ستاسو د مسلکي معلوماتو د لګاوه موږ لپاره څومره ګټور دی دا شی او جناب خادم صاحب تاسو ته او محترمو نورو ګډون کوونکو دوستانو ته پاچا صاحب او کلو خیر خور ته او همدارنګه ټولو هغه اورېدونکو ته چې په دغه شیبه کې موږ ګوري او یا هم اوري د زړه د کومې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او زه هم دعا کوم لکه تاسو چې دعا وکړه چې خدای پاک دغه مبارکه روژه په ټولو باندې په خیر تېره کړه او خدای د دغې مبارکې روژې په خاطر باندې نه یوازې زموږ د وطن بلکې د ټولې نړۍ د انسانانو د مظلومو انسانانو د بې برخې انسانانو او د رټلو ځپلو انسانانو د ژوند په حالاتو کې تغییر او مثبت بدلون راولي. جناب خادم صاحب دغه د زیرزمینی شتمنۍ داسې شتمنۍ دي چې هغه په ډېرې اسانۍ سره لاسته نه راځي. داسې نه دي لکه د ځمکې د سر شتمنۍ لکه یو سړی چې زراعتي پروژه ولري فصل وکري او اوبه ورته ورکاندي یو څو میاشتې وروسته هغه حاصل ورنه واخلي. د ځمکې د لاندې شتمنۍ ډېر زیات کار غواړي. لومړی کار یې دا دی چې موقعیت باید معلوم شي چې په کوم ځای کې موقعیت لري د هغې دپاره نقشه برداري ضرور ده چې نقشه ولري. دویمه خبره یې دا ده چې هغه کتله معدني چې په ځمکه کې دننه ده هغه باید حدود بندي کړي. د هغې دپاره بیا برمکاري ضرور ده. د هغې دپاره بیا صفونه او شرفونه او یا تونلونه ضرور دي چې هغه ووهل شي. او بیا د هغې نه وروسته هغه کتله معدني چې را پیدا شوه د هغې بیا ذخیره باید وسنجول شي په مختلفو کټګوریو باندې. لومړۍ کټګوري چې A کټګوري ده یا اوله کټګوري دویمه کټګوري چې څنګه په اسانۍ باندې لاسته راتلی شي دا باید حدود بندي شي. او بالاخره د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کله چې یو معدني کتله یا زیرزمیني ثروت یا د رئیس ته لاسته راځي د هغې نه د استفادې طریقه باید معلومه وي. ته ورنه استفاده کړی شي په صنعت کې او که بل چاته یې ورکړې. که بل چاته یې دغه لیږې نو د هغې دپاره مارکیټ پکار دی، د هغې دپاره بیا بزنس پکار دی، د هغې دپاره بالاخره دغه ټولې پروسې دي چې د دنیا کې صنعتي هیوادونو طی کړي دي او په دې باندې ډېرې زیاتې پیسې لګېږي تر هغه ځای پورې چې کله کله داسې شوي دي چې د یو معدن باندې دومره پیسې مصرف شوي چې هغه معدن ټول ارزښت هغومره نه دی لکه څومره پیسې چې په مصرف شوي. بالاخره هغه پروژه سقوط شوې ده. یو د دغه پروژو نه چې موږ په افغانستان په شمال کې د تیلو د تقریبا د 40 یا 50 کلونو پخوا د تیلو د میندلو پروژه په لومړي وار کې د اتحاد شوروي د وخت سره قرارداد شو. هغو کار وکړ او په مختلفو ځایونو کې په شمالي حوزه کې د تیلو لوی ذخیرې کشف او پیدا کړې او په هماغه وخت کې د ځینو څاګانو نه دوی استخراج همزمان شروع کړی و. خو له بده مرغه په هغه وخت کې زموږ د حکومتونو د ضعف د کبله دوی ونه شو کړی په هغه معیارونو باندې چې نړیوال معیارونه وو هغه زموږ ګاز چې دوی را استخراجاوه د هغې د اټکل او د اندازې کلي حتی په افغانستان کې دوی جوړه نه کړه. هغه هم په ازبکستان کې جوړه کړې وه یعنې په هغه وخت کې په شوروي اتحاد کې وه او د همغې په اساس باندې اندازه کېده چې څومره متر مکعب ګاز موږ تللی دی شوروي اتحاد ته. د هغې تر څنګه د ګاز په قیمت باندې یوازې په هغه وخت کې د ګاز قیمت زما په خیال خدای د غاړه نه بندې ورسره نیر دی چې 2 روبله په هغې وخت کې قیمت ښودل شوی چې روبل تقریبا معادل د ډالرو د 1 متر مکعب ګاز چې دا هغه نازل ترین قیمت چې د خپله د معدن مصرف یې نشو پوره کولی. خو بالاخره یوه بله مؤسسه د فرانسې نه راغله په هغه وخت کې هغو د افغانستان دولت ورسره خبرې وکړې. هغو په جنوبي حوزه کې د تیلو په کار باندې شروع وکړه، تیلو حوزې تثبیت کړي او وی ویله چې موږ د تیلو کار په افغانستان کې مخ ته وړو خو په دې شرط چې د شمال حوزه موږ ته راکړل شي ځکه یوازې په جنوب حوزه کې که موږ سرمایه ګزاري وکړو دا زموږ دپاره په ګټه کې ده.
او شمال چون مخکې د شوروي اتحاد سره قرارداد شو او دولت دا کار ونه شو کړی هغه پروژه چې د کټواز د زون په نامه باندې یادېږي د تیلو ډېره ستره د تیلو او د ګاسو د ستره ذخیرې هلته موجودې دي متاسفانه تر د نن ورځې پورې هیڅ دولت په دې ونه توانېده چې په هغې باندې دوباره کار شروع کړي دغه کوم معدن چې تاسې اوس یادوئ یا کوم څا چې دغې نه استخراج تېر شوي دا هغه محلي څاګان دي چې پخوا کشف شوي دي او دوی په هغه ابتدایي ټکنالوژۍ باندې چې لري د دې نه به یې کار شروع کړی مګر دا په حقیقت کې دومره مصارف ایجابوي چې زه فکر کوم چې همدغه چې دا کوم څه په لاس باندې راځي دغه بیرته په همدې مصرف باندې منځه ځي ځکه د دې دپاره موږ داسې یوه پروژه نه لرو چې هغه په افغانستان کې یوه همه جانبه پروژه او په دې برخه کې پراخ او وسیع کار وشي موږ د افغانستان لپاره دومره تیل او ګاز لرو چې د افغانستان د ټول هیواد لپاره ټولو نقطو ته د تقریبا د 50 نه تر 150 کلونو پورې دغه ورکولی شي دا انرژي ورکولی شي خو اوس د دې پروژې د جوړېدو دپاره یوه سرمایه ګزارۍ ته ضرورت دی یا ملي تجاران باید سرمایه ګزاري وکړي د یوې کمپنۍ سره او یا باید د یوه خارجي هیواد د کمپنۍ سره د دې د استخراج په باره کې او د دې د لاسته راوړلو باره کې د هغو معلوماتو نه چې پخوا موجود دي باید استفاده وشي ګټه ترې پورته شي او دا یوه ټکنالوژۍ ته یو سیستم ته ضرورت لري په یوازې انفرادي توګه د یوه څا نه د تیلو یا د ګازو استخراج که څه هم د محلي خلکو دپاره یا د موقت وخت دپاره یا د تبلیغاتو دپاره یوه ښه خبره ده یو انکشاف دی په دې کې شک نشته منتها لکه څنګه چې ارزو ده او لکه څنګه چې ضرورت دی او لکه څنګه چې موږ ورته اړتیا لرو هغومره موږ اړتیاوې نشي پوره کولی نو په دې خاطر باندې زما په نظر که د طالبانو دولت یا د طالبانو دغه موجود زعامت وغواړي چې د زیرزمیني شتمنۍ خصوصا د تیلو او د نفتو او د ګازو د شتمنیو نه استفاده وکاندي دوی مکلفیت لري چې د نړۍ د داسې مؤسسو سره چې هغو په دغه باره کې تجربه لري ډېر کار یې کړی د هغو سره خبرې وکړه قراردادونه ورسره وکړه سرمایه ګزاري ورسره ومني برخه ورسره ومني حتی په ډېرو هېوادونو کې داسې شوي دي چې یوه کمپنۍ راځي خادم صاحب د تا نه د یو معدن سره قرارداد کاندي هغو داسې قرارداد کوي چې وایي 49% معدن شتمني زما 50% ستا خو مصارف یې ټول د هغوی دي په دې په ترڅنګ کې اوس ډېر مهم شی دا دی چې د خلکو هغه اوس کدرونه دي چې دلته کدرونه وروزل شي او د دې ترڅنګ هغه بشري قوه ده چې د افغانستان بشري قوه باید په کار باندې واچول شي خلکو ته کار پیدا شي نو په دې خاطر باندې دغسې پروژو دپاره لږ ډېر دقیق کار په کار دی او یوازې په یو څا یا دوه څاګانو باندې د استخراج څه هم ما مخکې عرض وکړه چې دا به د محلي اندازه باندې ګټور کار دی منتها د ملت په سویه باندې د ملي شتمنیو د استحصال په برخه کې ډېر مؤثر کار نه دی دغه اوس زما نظر په دې باندې ګیروال صاحب په دغسې بد حالت کې چې خلک یوې ډوډۍ پیسې نه لري او د ولږې نه چغې وهي یو څو کس ته خو کار پیدا شي دا خو ښه خبره ده یو لس شل کسان به په کار وکړي یوه خبره ډېره مهمه ده جناب خادم صاحب هغه دا دی چې هره پروژه باید تخنیکي او په فني توګه باندې کار ترې واخیستل شي بیا که چېرته په فني توګه باندې نه هلته ډېر ضایعات لري موږ په دې برخه کې دستي خو به خلکو ډوډۍ وسپارو خو موږ بیا ډېره شتمني د لاسه ورکوو هغه ضایع کوي ډېر شیان دي چې هغه بیا حتی داسې یو دغه څه دی یوه نظریه موجوده ده د تکتونیکي حرکاتو په برخه کې چې دا لږ ډېر مسلکي خبره ده زه به ډېره نه مغلقه کومه هغه دا دی چې د آمو دریاب په اوږدو باندې دلته یوه شکستګي ده یو عمیق شکستګي موجوده ده او زمونږ سطحه د منځنۍ اسیا د هېوادونو په اندازه باندې لوړه ده که چېرته موږ غیر فني استخراجات وکړو کیدای شي چې زمونږ د تیلو او د ګازو ذخیرې د دې شکستګۍ لاندې چې د دې لاندې برخه ده هغې خواته انتقال شي زمونږ د لاس نه ووځي نو غیر فني استخراج د هرې شتمنۍ د زیرزمیني شتمنۍ دپاره ډېر لوی نقصونه پیدا کوي حتی محیطي او چاپیریال دپاره نواقص رامنځته کوي نو په دې خاطر باندې خو بیا هم خلک وایي چې وایي سړه ګټه د ګرم تاوان نه ښه دی که څه شی دی دغه یو خبره ده چې دستي دپاره که یو 5 کسو ته ډوډۍ پکې ورسېږي غنیمت دی ځکه موږ په بد حالت کې یو ټولې دنیا ته ملاس اوږد دی وږي یو تږي یو بېکاره یو
او د بیکارۍ نتیجه هماغه ده چې په ایران کې زموږ په ځوانانو باندې موږ ګورو په سترګو باندې. ډېره مهرباني کلیوال صاحب. خادم صاحب یو سوال لرم کوم دغه وضاحت هم کلیوال صاحب مهرباني وکړه. د دغه زما ذهن ته دا سوال راغی چې دا کروډ آیل چې اوله کې راوځي دا خو خام تیل چې دی دا خو مورد د استفادې د انسان او د بشر نه دی، دا باید ریفاینري ته لاړ شي تصفیه شي او بیرته راشي. او افغانستان او په سیمه کې ریفاینري صرف ایران لري او عربي ممالک لري، حتی پاکستان هم ریفاینري نه لري. سره د پاکستان په خپل پټرول د تولیدي مګر پټرول لپاره ریفاینري نه لري او ریفاینري لپاره کدا راځل کیږي او لیګل کیږي د مصرف لاس چند نور زیاتیږي. که په دغه حصه کې لږ توضیحات راکړي چې دا څه مسله ده. پاچا صاحب خبره داسې ده چې هر دغه طبیعي کتله یا طبیعي شتمني چې په لاس باندې راوړي هغه ډېر کم داسې مواد موږ لرو چې هغه خالص وجود ولري. دا ټول ګډوله دي، د ټولو سره نور شیان ګډ شوي دي او هغه یو تصفیې ته ضرورت لري. لکه څنګه چې تاسې وویل دغه تیل چې په لاس باندې راځي دغه ګډوله تیل دي، د سره نور مواد دي، د سره غازات دي. په لومړي برخه کې د دوی په سر باندې غازات پراته دي چې اول باید هغه غاز را استخراج شي چې تر څو پورې دغه ته زمینه برابر شي دغه خامو تیلو ته. کله چې دا خام تیل په لاس راځي نو هغه باید تصفیه خانې ته لاړ شي چې هغه تصفیه خانه کې تصفیه شي، د هغې نه نور هغه طفاله مواد چې په دغه تیلو کې موجود دي هغه لرې شي او تر څو چې استفادې وړ شي. او متاسفانه موږ دغه صنعت لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه موږ یې نه لرو په داخل د وطن کې، حتی په منطقه کې په ډېرو کمو هیوادونو کې دا شی شتون لري. نو په دې خاطر باندې دغه استخراج چې دغه اوس دوی وایي چې شروع شوی دی دا بیخي دغه خامو تیلو استخراج دی. زه نه پوهېږم چې دوی که څه وړې تصفیه خانې دې دپاره ولري چې هغه تصفیه وکړی شي، هغې باندې زه خبر نه یم. خو که چېرته په زیات مقدار باندې راځي نو دا لویو تصفیه خانو ته ضرورت لري او هغه تصفیه خانې باید موجود وي چې دا تیل د خلکو دپاره په ګټه باندې تمام شي. بغیر د هغې نه دغه خام مواد چې لاسته راځي دا دومره د استفادې وړ نه دي او نه په دې باندې دومره اقتصادي ستونزه حل کېدلی شي. بله خادم صاحب. مننه کلیوال صاحب. پیره زما خبره تاسې واورېده؟ بالکل واورېده. ما واورېدې خبره، متاسفانه یا بخښنه غواړم ما خپل مایکروفون دغه کړی و بند کړی و او خبرو کې لګیا وم ټول یې په هر صورت باندې کلیوال صاحب ښه مسلکي معلومات دې ورکړه. امیدواره یم چې د امارت مشران دا خبرې واوري او د خلکو نه مشورې واخلي باید په دې کارونو کې. خادم صاحب دا استخراج کوم بهرنی ملک کوي او که خپل افغانان یې کوي؟ دا هغه رقم چې ما ولیده او په خبرونو کې مې واورېده دی خو ډېر په جرأت او په ډېر صراحت سره دا خبره وکړه چې موږ خپل استخراج او په خپلو پیسو یې کوو او همدلته یې تصفیه کوو. زه نه پوهېږم چې شاته څه دي او دا ما واورېده په خبرونو کې. زه خو پوره معلومات نه لرم خادم صاحب، خو دومره پوهېږم چې بعضې وړې تصفیه خانې هلته شته دی په شمال کې. نو کېدای شي که دوی په خپله وکړي موږ پخواني کدرونه هلته لرو، هلته استخراج پخوانه صورت موندلی، داسې نه و چې نوی کار دی. دا کار پخوانه موجود و، اوس توقف شوی و په دغه څو موده کې، خصوصا هغه وخت کې چې دلته امریکایان راغله. امریکایانو او انګریزانو د افغانستان د معدنونو د جیولوجي برخه په دوه برخو باندې تقسیم کړه. یو برخه یې انګریزانو واخیسته، یوه برخه یې دوی واخیسته. اډمنسټریشن یې انګریزانو واخیستی و او اکتشافي کار یې امریکایانو وکړ. دغه دواړو مؤسساتو په افغانستان کې په ټولو هغه کارونو باندې چې پخوا شوي وو په دې وطن کې اول ایټالویان راغلي وو، بیا فرانسویان راغله، بیا جرمنیان راغله، بیا اول انګریزان راغلي وو بخۍ د جنګونو په وخت کې. بیا د هغې نه وروسته چې روسانو سره قرارداد شوی د 1950 کال نه را په دې خوا باندې تر دې وخته پورې ډېر کار شوی و. امریکایانو دغه ټول شیان صورتبندي کړه او د هغې د ټولو توفالو نه یو څه ذخیره راویسته چې ویل دغه کارونه باید پکې سرته ورسېږي چې د معدنونو برخه کې. خو د هغې دپاره سرمایه نه وه، امریکایانو هم علاقمندي نه لرو ځکه دوی خپل ستراتیژیک نور پلانونه لرو، هغوی په خپله باندې دې باندې علاقمند نه وو. حتی دغه د مس عینک پروژه وه، خپل امریکا پکې دلچسپي واخیسته چې پکې شریکه شي، خو هغه چین وګټل هغه پروژه. دا چې ما مخکې په دې باندې خبرې کړې وې، زه نه پوهېږم چې په هغې کې یو سلسله نور مواد دي چې هغه مواد غیر مسو نه چې هغه به په دې محاسبه کې راغلي که به نه راغلي. نو د خارجي مؤسسې نه پرته دغه مؤسسه
په اقتصادي مؤسسه باندې نشي تبدیلېدای په محلي لحاظ باندې لکه تاسو چې ویلي 500 کسو ته به ډوډۍ پیدا شي مګر د ضایعاتو ویره هم شته ده دا کلیوال صاحب دا واړه ماشینونه فکر نه کوم چې وشي کولی چې دا دغه کې تصفیه کړي ځکه چې څنګه تاسو وویلې چې د کروډ آیل یعنې خامو تیلو نه چې دا تصفیه کېږي خو اوله مرحله کې د جیولوژیکي لحاظ نه بنزین ته جدا کېږي بیا عام پټرول ته جدا کېږي بیا ډیزل جدا کېږي بیا تیل جدا کېږي بیا ګریس ته جدا کېږي بیا واسلین ته وځي اخره کې بیا دا موږ تاسو د پټرول په شکل کې لاسته راځي چې په پټرول کې بیا سره غیر د دې نه چې بنزین چې د تیاري لپاره ځي په پټرول کې موږ تاسو 3 پټرول بیا لرو چې درجه بندي کې درجه 1 دی درجه 2 دی درجه 3 دی بیا دغه نه بعد ډیزل دی په ډیزل کې بیا 2 لرو چې ډیزل اعلی دی ډیزل ادنا دی بیا پس دغه نه تیل لرو یعنی د هغه طبقه بندي د چې دی کېږي هغه ماشینونه د کم ځای نه کړل دا ماشینونه پاچا سیمه دا ماشینونه نشته البته صرف دومره استفاده ورنشي دغه تیلونه چې دغه تیل چې دوی راوباسي هغه ډېر غلیظ نور مواد چې ورسره دي لکه یو سړی چې په غلبیل کې یو شی واچوي هغه ته نه راوځي هغه درجې چې تاسې وویل دغه درجو دپاره دوی هیڅ امکانات نه لري یوازې یو درجه هغه ادنا سورت د تیلو په لاس باندې راوړي چې هغه په ځینې مواردو کې لکه بخارۍ کې یا مثلا په نورو شیانو کې خطرناک تمامېږي تاسو معلومه ده خطرناک ټول دي د ټولو په دې خطرناک هغه چې دوی په درجه د سوځولو نه کېږي هغه باعث د انفلاق کېږي یا باعث د ګیس کېږي انسانان هر شي باعث کېدای شي ستاسو خبره سمه ده د هر شي باعث کېدای شي ډېر خطرات لري ډېر مشکلات لري حتی تر دې حده پورې چې د مرګ او ژوبل سره مخامخ کېدای شي خلک هلته تکلیف سره مخامخ شي خو دوی د فعلان دپاره ما ورته وایي دغه یو تبلیغاتي تش یو تبلیغاتي پروژه ده چې رامنځته شوې ده په اقتصادي لحاظ باندې په دې پروژه باندې حساب نشي کېدای ما نه یو ځای کې همدا سوال وشو چې دا سره پل دغه جوړ شوی ما له جوړ شوی به ډېر ښه اقدام دی خو که چېرته د جیولوژیکي لحاظ نه او د علمي لحاظ نه ورته وګورو دا قابل د استفادې نه دی قابل د دغې نه دی ځکه چې غیر د دې نه چې دا ریفاینري موږ ونه لرو د تصفیې لپاره کیمیاوي مواد پکار دي چې هر مرحلې نه چې تاسو دا یو بلې مرحلې ته وړئ کیمیاوي مواد استعمالوي چې دا تصفیه کېږي بل مرحلې ته ځي هغه کیمیاوي مواد پاکستان په تخنیکي لحاظ نه او د ساینسي لحاظ نه یعنی په افغانستان نه په سلهاو کلونو مخکې دی هغه دغه سیستم نه لري هغه دا نشي کولی چې کوی لري په سند کې کوی لري په بلوچستان کې کوی لري په وزیرستان کې کوی لري اما ګوري هغه دا کار نشي کولی نو نه پوهېږم چې الله دې دا وکړي د پروګرام د فزیات دغه نشي کولی دغه خبره ده افغانستان کې د خلکو متل کو وایي چې چاته ویلو چې دوه څه وکړي ویل څلور ډوډۍ نو موږ اوس ټول دغسې وکړي چې څوک څه خبره وکړي چې هله راووته بس خلاص کار جوړ شو خو د افغانستان خو موږ چې بیا دا رقم ورته څېړو بیا وایي دا وایي بندش چې بندش نه شو وروره علمي او دغه لاره خو یې دا ده دا شی خو دا رقم نه کېږي اعلان دې وکړي چون خلک خبر نه لري خوشحالي کې اتڼ اچوي وایي پټرول راووتل پټرول خو راووتلی زه ته استفاده کولی شم آیا زما خلکو ته رسېږي او که زه دا اخلم او وړم ایران ته او تصفیه کوم او بېرته یې راوړم لکه پخوا کې پروګرام کې ویلې چې 1000 افغانۍ په 1.5 افغانۍ چاپېدلې 1000 افغانیګي په 1.5 افغانۍ چاپېده نو دا فعلا بیا موږ ته همداسې تمامېږي لیټر به په افغانستان کې په $1.5 او دا به زه وړم تصفیه کوم بېرته به یې راوړم ماته $3 تمامېږي نو بیا فایده یې څه شی شوه دا داسې سړی ویلی شي چې دا یوه سیاسي پروژه ده نسبت دې ته چې اقتصادي پروژه او دا سمه خبره ده داسې ځکه چې خادم صاحب یو ځل په مصاحبه کې سخنګوی د طالبانو ښاغلي مجاهد وویل چې موږ کولی شو خودکفا واوسېږو ځکه چې زموږ فلان معدن یو یې د مساینکو یو دوه نور یې واخیستل چې دا استخراجېږي نو ما ورته وویل چې دا خو نن استخراج که سبا تا ته ډوډۍ نه درکوي دا خو د خپله چې قرارداد وکړي څومره وخت نیسي کسان چې راځي بیا خصوصا که چین قراردادي وي هغه هېڅ زمینه د کار نه برابروي افغانانو ته بلکې هغوی حتی هغه اشپز و هغه دروازې کې ولاړ او محافظ هم د چین نه راولي نو داسې خو نه ده چې نن ته مساینک باندې شروع کړو او سبا ته موږ ته پیسې راغلې او موږ د وطن موړ شو
فکر کوم چې طالبان په ځینې محاسبه کې اشتباه کوي لکه د تیلو استخراج نه تنها چې ګټه نشته ده بلکې په غیر مسلکي توب باندې لکه څنګه چې کلیوال سبیل د چې دې ازرار متدریق قیمته تمام شي او اته خلک دومره سواد کچه یا معلومات د معادن د استخراج چې د معادنو کې ټیټه ده چې دوی ته به څومره ضرر په غیر مسلکي شکل باندې کې استخراج کیږي څومره به دوی ته ازرار متوجه کیږي امیدوارم چې طالبان که زموږ دغه غږ واوري په دې باندې جدي فکر وکړي چې کولای شي چې معادن مثلا په اصلاح داوطلبي ته واچي چې دنیا هغه سمې کمپنیانې او په اصلاح راټول شي او په دې باندې مثلا بهترین کمپنۍ د هغه ورسي دغه داوطلبي او بالغه کار وشي نو هغه خبره برابر کې بجای داسې دوی په ډېر غیر مسلکي شکل باندې او شاید هغه ځینې بدبخته هغه مضر مشاورین چې د سرحد نه اخوا پراته دي وراسي دوی ته باید په همداسې د مسایلو ته باید تشویق کوي نه تنها چې هغوی پوهېږي چې د افغانستان معدن ته څنګه صدمه ورسي بجای داسې ګټه ورسېږي تاسې که زمرد پنجشیر وګورئ او که یاقوت جګدلک وګورئ همدا رقم ده دغه ټول هغه مسایل دي چې موږ له خروار نه یو څو منه تر راباسو باقي خپله تخریبه و خرابوي نو زه فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه ده امیدوارم چې طالبان له استخراج نه لاس برداره شي بلکې داوطلبي ته واچوي چې مسلکي کمپنیان راشي او په مسلکي شکل باندې استخراج زه یوه خبره خادم صاحب یوه خبره کول غواړم د شینکۍ خور لپاره چې موږ سره د دې چې ډېر زیانونه ولیده او موږ ډېر قدرونه له لاسه ورکړه مړه شو بندیان شو ووژل شو په مختلفو رژیمونو کې ضایعات هم زیات و فرار شو د وطن نه ووته لرې لرې ملکونو ته لاړه او حتی د خپلو ژوند سره داسې هغه مسلکي معلوماتونه چې څه وو هغه هم ورنه پاتې شو خو سره د دې ټولو مشکلاتو موږ په داخل د افغانستان کې دا اوس هم چې څومره ماته معلوم دی ډېر ښه قدرونه هلته لرو خصوصا دغه د شبرغان د تیلو په برخه کې موږ هلته ډېر ښه انجینران لرو ژوندي دي او بده مرغه دا دومره موده کار هم کړی دی هلته خو اوس هم د خوراک ډوډۍ نه لري که طالبانو دغه د خصوصا د وزارت معدن یا پترولیم چې ورته وایي د ملا شهاب الدین استاد دی که څوک دی هلته چې دغه دی وزیر دی مولوي شهاب الدین دلاور صاحب که چېرته دوی لطف وکاندي او هغه متخصصین چې په داخل د وطن کې موږ هلته لرو هغه راټول کاندي د هغوی سره مشوره وکاندي دا قراردادونه هم داسې نه دي چې ته یو مملکت راوغواړه هغه ته وایه چې دا معدن در کوم په څو یې اخلي هلته ډېر زیات شرایط موجود دي تر ټولو د سروي ټول راپورونه د ذخیرو د تثبیته پورې بالاخره د فیزیبیلیټي راپوره پورې چې په هغې کې 15-14 داسې مادې دي چې هغه یو په یو باید دا وڅېړل شي د هغې نه وروسته به تا سره یو کمپنۍ قرارداد کاندي کلیوال صاحب ستاسو معلومات لپاره باید ووایم چې ځینې فیزیبیلیټي سټډیانې شوي دي زیاتو معادنو شته دی یعنې اسناد په خپله وزارت کې موجود دي داسې نه دي چې فقط وایي چې دا معدن د په څو اخلي یعنې تاسې که یو معدن ورکړي معلومدار هغه ټول خپل شرایطو یا هغه ټول مسایل موجود دي په اسنادو په اساس باندې بېبالغه هغه ته ځي هغه په اصطلاح هغه داوطلبۍ ته ځي یا اعلان ته ځي چې دنیا هغه ټول شرایط ګوري بالغه د هغه معلومات په اساس باندې داوطلبي کې داسې خو دغه څه وایم زه همدغه عرض کړم مطلب مې دا ده چې دا سټډیانې موږ ډېرې زیاتې لرو اسناد ډېر زیات موجود دي اما داسې مثلا په هغه باندې زیاتره نور کار باید وشي مسلکي کسان تحریک نه بالغه بیا تلل سي داوطلبۍ ته داسې نه ده چې هغه د همدغه تیلو باندې مطالعات شته ده مواد شته دي اسناد موجود دي د هغو اسنادو په اساس باندې دي باید دوی مسلکي کمپنیان ته ورکړي څو پورې په مسلکي شکل باندې زه تاته یوه خبره کړم خورې چې ما هلته تقریبا 20 کاله کار کړی زه په دې باندې ډېر ښه پوهېږم چې کوم اسناد موجود دي او کوم نه دي موجود مګر هغه اسناد چې هلته موجود دي اول خو ډېر ابتدایي اسناد دي دقیق نه دي دویمه خبره دا ده چې هغه اسناد بیا هم یو تحلیل غواړي یو مسلکي څوک باید چې هغه تحلیل کاندي او که داسې څوک په ته ورته مثال باندې چې ملا صاحب شهاب الدین ورته د ملایانو یوه ډله راولي نو هغه په هغه اسنادو څه پوهېږي څه شی وکړه هغې نه به څه ګټه واخیستل ګټه نه اخیستل کېږي لوی مشکل بې مسلکي ده
خبر هم دلته ده چې مسلکي خلک دا کارونه کوي مسلکي خلک مسلکي ده او زمونږ مسلکي شي نه د بې مسلکو خلکو په لاس کې چې ولګي به تر استفاده نه کیږي تاوانونه رسي تاوانونه نور تاوانونه رسي دا د افغانستان د منورین د افغانستان هغه افغانستان چې ورته ګران دی د زړه نه چې ورته ګران دی لکه اولاد یا لکه خپل مور او پلار دا خلک همدغه چې د خدای دې وکړي امارت دغه متخصص خلک راولي د ځان سره موږ تاسو نه شي نه غواړو د حکومت ستاسو نه غواړو دغه سره راولي ته استفاده وکړه ګوره دا چل دی جناب خادم صاحب دا ټول شیان یو بل پورې تړلي دي متخصص کادرونه همدغه اوس که په خارج کې په تور د مثال که زه چېرته وکړی شم چې کومک وکړم زه به خپل کومک دریغ نه کړم بې د دې نه چې معاش ورنه وغواړم زه به طالبانو سره کومک وکړم دا رښتیا درته وایم منتها خبره په څه کې ده خبره په څه کې ده چې ته زما لور مکتب ته نه پرېږدې او زما زوی مکتب ته نه پرېږدې نو زه ولې درشم ستا دپاره تا سره ولې کار وکړم خبره یو بل شي پورې تړلې که نه خبره په دې پورې نه ده دغه متخصصین چې د باندې راوتلي دي یا په هغه وطن کې دي یا څنګه دي هغو ضرورت دې ته هم لري چې اولاد یې باید تحصیل وکړه درس ویې نو چې ته زما اولاد ما غواړې چې درشم هلته تا سره کار وکړم په تصور د مثال ما پسې مکتوب هم رالګې ما پسې ځواب هم رالګې خو که د ما سره مې لور یا مسۍ درشي او هلته هغه مکتب وغواړي د ما نه ته ورته مکتب ته اجازه نه ورکړې نو زه ولې درشم خبره په دې کې ده اساسا ټول شیان یو بل سره رختی دي باید په پالیسیو کې تغییر راشي دلته یو ملي پالیسي جوړه شي طالبان باید په دې باندې غور وکړي علاوه د اسلام ترڅنګ باید ملي خصلتونه پیدا کړي ملي پالیسيګانې جوړې کړي او د هغې نه وروسته د کدرونو سره او د آګاه خلکو سره مشورې وکړي تر څو پورې وطن په خپلو پښو ودرېږي بغیر د هغې نه امکانات نه لري کلیوال صاحب زه فکر کوم غلط کړنې نشي کېدای چې اسلامي توجیه ورکړي اسلام یو ستر دین دی او د اسلام په نوم د مکتب بندول یا ښځه محدودول یا خلکو باندې خولۍ حتمي کول د خلکو توهین تحقیر پبلیکلی یا په محضر عام کې دا د اسلام برخه نه ده او وژل یا ټکول یا مثلا غیر مسئولانه بیان چې وزیر داخله ورکړی چې حضرت پیغمبر څنګه د هغه قماندان په لاس کې و د کانټینټال د عملې دغه ټول هغه مسایل دي چې اسلامي توجیه نه لري دوی باید دې مسئلې ته متوجه اوسېږي بدون د شکه چې یو پنځه شپږ نفره په نوم د شیخان چې دوی لري و هغوی ډېر عقبګرا انسانان دي او ټول د طالبان حکومت هم له ننګونې سره مخامخ کړي طالبان بالاخره باید تصمیم ونیسي چې آیا هغه سلیقوي برخورد چې یو تعداد د پنځه شپږ نفره کوي او ټول طالبان هم مشکل سره مخامخ کړي او یا داسې دي واقعا باید هغوی کنټرول کړي او د ملت او افغانستان ته توجه وکړي تشکر کوم دوه موضوعګانې ما سره شته دی په دې باندې به هم خبرې وکړو د تیلو مسله به پرېږدو او هغه څه چې په دین کې وي هغه راوځي اخر به ټول خلک پرې پوه شي څه وشو ډېره مهمه مسله زما په نظر باندې دا ده چې دا پاکستاني طیاره په شوراوک کې ویشتل شوې ده او دا چا چې ویشتې دا نو هغه لکه انګلیسي کې ورته شارپ شوټر وایي د هغې نه هم د ده نشاندستي ډېره تېزه وه دا پاکستاني جنرال مبارک یې په دا دننه په طیاره کې ویشتې ده او طیاره په هوا کې ده او طیاره هم زخمي شوې دي او څو سوري پکې شوي دي دا زما خبره نه ده د افغانستان د تلویزیونونو خبر دی عکسونه راغلي دي زه دا سوال راجع کوم چې پاکستاني طیاره زما په خاوره کې څه کوي چې زما په خاوره باندې ګرځي د ده پکې څه کار دی او چې زما خاورې ته راځي اچھا چې ویشتی اوس هم در سره ښه کړي چې په راکټ یې نه وي ویشتی ته باید په راکټ ویشتی وي چې دړې وړې شوی دا په افغانستان تعرض دی په افغانستان تجاوز دی د افغانستان په خاوره باندې د افغانستان د خاورې په تمامیت باندې یو لوی تجاوز دی او نن په دې خبره کې به څوک شک نشي کولی چې افغان په خپله خاوره د چا تجاوز ومني او یا یې مني دا یې بلکل ثابته کړه د دغه نننۍ ورځې د ادعاګانو په اساس باندې د امریکا د جهان لومړنی نظامي اقتصادي قدرت د اروپا اتحادیه د ناټو 48 هیوادونه د شپږ 48 هیواده په افغانستان کې پراته ټول دنیا خپل شکست نونی خلک هم وایي چې موږ دا مات کړه د دې وطن نه وویسته نو زه اوس حیران دی ته یم چې د پاکستان د هلیکوپټر زما په دې خاوره کې څه کوي چې ته راځې ستا څه کار دی زما په خاوره کې ګزمې کوې ته دې خاورې مالک یې تا ته دا خاوره چا په اجاره درکړې ده او یا تا پکې کوم ځای نیولی بل چاته دې په اجاره ورکړی دی نو چې داسې کېږي دغسې به کېږي
ستا تیارې به خلک ولي دا یوه خبر او د دې په څنګ کې یو ډېر احمقانه خبره چې پاکستانیانو کړې او افغانستان ته اخطار ورکړی دا چا چې دا کار کړی دا به په 3 ورځو کې موږ ته راکې او دا کلي به ټول دغه کې څه ورته ډسپاپولیټ کې به خلکو ته نه وباسي دا به خالي کې چې موږ به البته بمبارد کوو یا به څه کوو یا به څه کوو نو زه د خپلې خوا نه دا خبرې کوم دې خلکو ته ستاسو نظرونه په دې خبر باندې اخلم په دې باب خو زه دا وایم چې موږ ټول مملکت روغ جوړ ملک دام تباه کړ د افغانستان 300 کلنه اردو لاړه ده موږ 2.5 میلیونه شهیدان موږ ورکړي دي خو زمونږ ملا عمر اخوندزاده اسامه چاته په لاس ورنه کړ د دې مطلب په باب باندې ما سره یوه ډېره خصوصي او خاصه کیسه ده هېڅ چاته مې نه ده کړې نن یې ټولو ته کومه چې دا ټوله دنیا یې واوري او دا پاکستانیان هم خبر شي او طالبان هم پرې خبر شي کله چې امریکایانو په افغانستان باندې د حملې دغه ونیو چې غوښتې په افغانستان باندې حمله وکړي تیرې وکړي د شمال ټولوالې ته پیسې ورکړي رشوتونه یې ورته ورکړه اسلحې یې ورته ورکړه دی خو ونازول چې تاسو موږ وړو د کابل په تخت هم کېنو طالبان د باندې وړو او نو یو ورځ 2 ورځې مخکې د دغه حملو نه ما په واشنگټن کې د طالبانو خاص نماینده مجاهد صاحب ته زنګ و هغه وخت ما د افغانستان ملي غږ راډیو چلوله دله مې زنګ و هغه مجاهد صاحب خبرې کولی شم در سره مهرباني وکړه خادم صاحب وایه ماله د خدای او د قرآن روی وکړه دغه اوس ټلیفون چې کوم ماله دغه ملا صاحب د ملا عمر اخوندزاده ته ټلیفون وکړه چې دا وطن مه غرقوه دا خلک دې تباه کوي دا وطن ټول ورسره غرقېږي نو ما ته مجاهد وویل چې خادم صاحب دغه اوس مې د ملا عمر اخوندزاده سره 40 دقیقې خبرې کړې دي دا ټلیفون مې کېښود ستا څنګ راغی بل چا سره مې د هغې نه وروسته خبرې نه دي کړې ویلې مجاهد صاحب ژوندی دی زما خبرې به اوري ځکه هغه سره ما په هغه وخت 2-3 مصاحبې کړې وې نو ما ته یې وویل چې دغه اوس مې ورسره خبرې وکړې عینا دغه ستا الفاظ مې ورته وویلې د حدیبیې کې د کوم ځای جګړه کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب کفارو ته په ضمانت کې ورکړي دا قسم یې ورته وکړه چې ګوره رسول د خدای کړي دی دغسې ته څنګه دا وطن مه غرقوه دا سړی ورکړه وایي ملا عمر اخوندزاده وایي ما ته وویلې چې و مجاهده تاسو په خبرو نه پوهېږئ تاسو په خبرو نه پوهېږئ چې دا وریم کومه دا خلک موږ نه پرېږدي د دوی تصمیم نیولی چې باید موږ د منځه ویسي په هر شکل چې وي دا د دوی تصمیم دی خو زه یو شی نه کوم هغه خبره چې نه کوم هغه دا ده چې سبا په جهان کې مسلمان ونه وایي چې ته هغه افغان چې مسلمان دی د کفارو په لاس پاکستانیان ته څنګه د دې درخواست کوي چې دا کسان ماته راکړي تالی درکوي دا پنجاب دی دا د پښتنو ځمکه ده دا د افغانانو خاوره ده د افغانانو ځمکه ده په تاریخ کې افغان خپل افغان نه دی ورکړی خپل تربور نه دی ورکړی بل چاته په کلي کې ته څنګه د دې غوښتنه کوې فاطمه صاحب په دې خبرو باندې که څه تبصره لري مهرباني وکړه راځه بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد موږ دلته برعکس روان استو کلیوال صاحب اول چې دویم شو مشنکي خو اخر شو در حال چې نور دنیا کې ښځې مخکې اول ښځه ته حق ورکول کېږي بیا موږ پښتني کار وکړو دا په دې خاطر فاطمه صاحب چې دا ټول غلط کار نو باقي هم د نارینه شروع کړي ځکه به تاسو وایي نه خو باید موږ یې دلته ونه کړو دغه د فاطمه صاحب موږ داسې یو کار کوو په اخر کې چې هغه هېڅ دنیا کې نه کوي موږ به خپل اخري ټولې فیصلې په دې خانم وکړو صحیح خبره ده ستاسو په اجازه اول خو دا یو ستاسو په دې خبره کې اضافه کوم چې د ده عین یو بله واقع ما سره هم شته دی چې د اسلامي امارت د طالبانو دغه اسامه بن لادن نه سپارلو په متعلق او بل موږ تاسو تاریخي یو بله دغه هم لرو چې په اول جنگ جهاني نه پس چې د جرمنانو 11 تنه انجینران چې په افغانستان کې وو او کله چې دنیا په دوه متحدینو او متفقینو باندې تقسیم شوله نو د افغانستان نه دا وغوښتل شو چې دا خلک موږ ته راوسپارئ نو هغې ویلې دا خو موږ ته چې راغلي وو زموږ میلمانه وو زموږ د وطن د آبادۍ لپاره راغلي وو او دا په هېڅ قیمت باندې موږ چاته نه سپارو ویل افغانستان به ټوټې ټوټې شي خراب به شي وایي نه دا به موږ هېڅ چا طرف نه نیسو
خو موږ ته به لاره راکول کېږي دا د موږ خپل خاورې ته وسپارو بیا به او هغه 11 دي که 12 تنه و دا تعداد راته اګزیکټلی نه دی معلوم دا د جرمني ته اوس تر ننه جرمنان چې افغانان سره نسبتا ښه رویه کوي دا شی د دوی په ذهن کې دی چې افغانان هغه قوم دی هغه خلک دي چې خپل مېلمه خپل دښمن ته نه سپاري بلکې خپل ځي ته یې رسوي او همدا یو دلیلو چې اروپایانو په هغه وخت چې ملا عمر دا خبره کوله دوی به ویلې چې دوی دا خبره دوی اوس نه ده دا پښتانه دي دوی خپل په خبره دا یو تاریخي پس منظر هم لري او هغه پس منظر هماغه یعنې دا دویم ځل و تاریخ کې چې ملا عمر دا کار وکړ تاسو دا خبره صحیح و ملا عمر ویلو چې زما حکومت به ځي خو دا کار به زه نه کوم حکومت به مې ځي دغه وعده دا ده چې ما به خرابوي زما وعده دا ده چې الله به ما سره زه به بیرته راځم خپله خو مړ دی مګر هغه د وعده صحیح شوله نظام یې بیرته راغی او دوی بیرته کامیاب شول امریکایان ناکام شول نو خبره دا ده چې دا یو تاریخي پس منظر دی زه به د دې لپاره چې زموږ تاسو یو ساعت پروګرام دی هغې نه 45 دقیقې موږ وخت خبرې کړې دي زه په دې ټولې ستاسو د سوالونو باندې لږ یو مرور کوم زما د خپل په دې نوبت کې زما به دا بیا به شینکۍ خور اول خو فاطمه صاحب په همدغه موضوع تاسو خبرې وکړئ ځکه دلته یو بله خاصه موضوع لرم زه غواړم چې هغې باندې کړوخیل خور خبرې وکړي ستاسو نظر به په همدې وخت د تیارې په ویشتلو باندې چې دا د تیارې ویشتلو خو څنګه چې تاسو پیرانه واچوله چې دا هلته کوم کلی دی چې نیم په افغانستان کې دی او نیم پاکستان کې دی او دا تیاره راغلی چې دا کلی سروي کړي او د دې ځینه چې چوندۍ د خاردار سیم په منطقه کې تیرېدلو دا یوازینۍ منطقه ده چې دلته خاردار سیم نه دی تیر شوی او د افغانستان حکومت امارت اسلامي د دوی نه غوښتي چې دا خاردار سیم دلته نه تیریږي د دوی د سروې لپاره راغلي چې څنګه دوی کولی شي چې دغه کلي مسله تصفیه کړي کله چې دوی ساحې ته راځي دوی باندې فایر کېږي ستاسو خبره خطایي دا شوې ده چې فایر یې پرې وړکې کړی چې راکټ یې والی وی ډېر خوند یې کوه بیا به دوی ته معلومات شوی وی خو دوی چې کله دې منطقې ته راځي دلته اسلامي اماراتو ته وایي چې دغه ځای کې خاردار سیم نه تیرو ځکه چې دغه کلی چې دی دا د افغانانو یو بسته کلی دی دا که تاسو نیموئ نیمه کورنۍ اخواته نږدې خواته راځي دا پاتې کېږي دلته د پاکستانیان غواړي چې د اسلامي اماراتو وایي چې خیر چلو کې چې دغه خپل دی زموږ د سیمه کې چې ستاسو کلی دی دا منتقل کړئ خپل سیمې ته او دوی راځي کله چې دوی په دې سیمه باندې سروې کوي راته دغه کېږي دوی د افغانستان خاورې ته راوړي چې په مجرد یې راوړي دوی نه پرې فایر کېږي دی کېږي او هغه کوم جنرال چې دی هغه لګېږي چې لګېږي هغه زخمي کېږي چې دا مې دی خو نه پوهېږم څنګه الله دوی سره په دې وخت کې کومک کوي که نه تاسو معلومه ده چې د هلیکوپټرونه ډېر دغه د اساس دي یا که په پره باندې هم ډز ولګېږي دا رالوېږي او که په دې بغل کې د ټانکۍ ده که په ټانکۍ ولګېږي هم دا اور اخلي خو دا خوش قسمتي دوی سره کار کړی دی په بل ځای کې لګېدلي دي او دغه اساسي ځای کې نه دی لګېدلي چې دا راولوېدلی وی ډېر خوند به یې کړی نو دوی بیا ځي او دوی اخطار ورکوي چې موږ ته د افغانان خو دا شی خو هېڅ ممکن نه دی موږ تاسو ته معلومه ده چې په هېڅ قیمت سره دا شی نه کوي او دوی ته دا معلومه ده چې افغانان دا کار نه کوي دا دوی ته څوک دا دغه نه سپاري خو دا زما په نظر کې چېرته دوی د خط نه اوښتي او دا کار کړي که پاکستانیان دا اخطار ورکوي اول خو دا اخطار هوایي دی ځکه د حکومت په سطحه نه دی حکومت د پاکستان په دې څه کې عکس العمل نه دی ښودلی حتی تذکر هم په میډیا کې د خبرې نه دی کړی او د ده خبرې باندې دوی اصلا نه دي راغلي په دې باندې دوی کوم بحث نه دی کړی که فرضاً دوی دا بحث وکړي بیا موږ تاسو د تخطي د حدود سرحدي ادعا په اته د ملل متحد په سطحه باندې بیا کولی شو چې دوی داسې دا کړي دوی کې خپله پاکستان ته نقص کوي همدې لپاره پاکستانیان ډېر هوښیار دي دوی دا موضوع نه رسمي کړې ده نه خپل میډیا ته رایستې ده ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د هغوی په ضرر ده د هغوی په ګټه باندې نه ده ډېره مهرباني فاطمه صاحب یوه لنډه پوښتنه د دغه نه کومه کړوخیل خور نه یوه پوښتنه کوم هغه د دغه شهرزادفیار په باب د کړوخیل خبرونه او د میډیا کې راغلي ده تاسو واورېده موږ هم واورېدو چې شپږو مملکتونو د امارت اسلامي دغه نمایندګان تقریبا قبول یې کړه په هغه مملکت کې د هغې نه ډېر مهم چې د روسام چې په شوروي کې د افغانستان شهرزادفیار یې منلی دی هلته یعنې د امارت اسلامي شهرزادفیار منل شوی دی په روسیې کې دغه پنځه شپږ مملکتونه چې دغسې یو متفق عمل خو ورته نه وایم همرنګه عمل یې کړی دی دا د افغانستان په بهرني سیاست کې څومره تاثیر کولی شي دا سلامونه ټولو د پروګرام ګډونوالو ته جناب خادم صاحب ایران او پاکستان او چین او روسیه کومه معاملات چې د طالبانو سره لري په هر
رقم یا په هر دلیل باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان لپاره به یو ښه زیری یا د طالبانو لپاره به خو په هر صورت روسیه هم په یو ډېر بد وضعیت کې قرار لري نو زیاتره شاید د غربي نړۍ د توقع خلاف باندې د یو کار کړی او ځکه چې اقل غواړي چې بس هغه خپل متحدین یا حامیان په منطقه کې ځان سره وساتي او فکر کې طالبان ډېر ضرورت درلوده چې دوی نماینده په ماسکو ته لاړ شي او دوی لپاره یو مهمه خبره وه نو روسیې حتی د دوی په رسمیت باندې نه د پیژندلې بلکې ویل چې ښه تاسو کوم څوک چې رالېږئ هغه موږ ومنو نو زما په نظر باندې افغانستان لپاره کوم د طالبانو لپاره به شاید یو موقتي د راکړې د ورکړې لپاره ښه ده چې اقلا یو څلور مملکت ورسره دغه دا معامله لري او امیدوارم چې د افغانستان په ګټه تمام سي اما په عمومي شکل باندې دا چې افغانستان دغه ستاتس یا وضعیت په جهاني سطح باندې لا تر اوسه پورې یو په رسمیت نه پیژندل شوی مملکت دی او دا په خپل حالت باندې قرار لري او روسیه خو خپل اوس په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري دا یو ځانګړې یا خاصه ګټه نه لري د افغانستان لپاره د طالبان لپاره ښه ده قرار یو نماینده تللی او په هر صورت د دغو ملکونو سفارتونه په افغانستان کې فعاله دي او ټول معاملې مغه د سفارت په سطح له وزارت خارجه سره کېږي او هغوی ډېر برلاسي دي په افغانستان کې په هر حال د هغو ملکونو لپاره خپله ګټې او خپله معاملې خپل سیاسي منطقوي رقابتونه مهمه دي دا چې په آخره کې په افغانستان کې څومره ګټور تمامېږي دا مهمه ده روسیه اوس د افغانستان سره کوي چې آیا زموږ دغه دوستي یا دغه رفاقت د افغانستان لپاره د غربي نړۍ له طرفه موږ ته بیا په کوم قیمت نه تمامېږي تاسو وګورئ چې مثلا د عمران خان سرنوشت څنګه شو یا په پاکستان کې پس یو حکومت سقوط ورکړی شو چې خپل عمران خان دا علني ادعا وکړه چې زما سفیر غوښتی شوی او زما په سفیر ته اخطار ورکول شوی چې باید عمران خان دندې نه لرې کړي یا دغه موقف یا حاکمیت نه لرې کړي یعنې ټوله خبر غواړم خبر مې سره ټوله کړمه چې دغه د غیر رسمي راکړه ورکړه د افغانستان لپاره نه تنها چې ګټور به تمام نشي زه فکر کوم چې دنیا چې یوه اندازه مالي یا بشردوستانه کومکونه هم کوي داسې ده چې هغه په افغانانو باندې ودرېږي ځکه چې روسیه او چین او دغه ملکونه دا رقم کومکونه چې غربیان یې کوي بیا هغوی کله هم د افغانستان سره نه کړي او نه به یې وکړي د شینکۍ خور تاسو نه ډېر تشکر کوم دلته د فیسبوک په لیدونو کې ډېر ښایسته ښایسته کامنټونه راغلي دي ټول د پروګرام دغه کې توصیف کوي خوښه یې زموږ یو دوست چې هغه یوه ډېره ښه جمله لیکلې ده نه مې ناخلم هغه لیکلي دي چې زه د یو شهزاده سره په اختر کې لاړو د متقي صاحب کور ته د اختر مبارکۍ ته او د خبرو په ضمن کې ویل متقي صاحب وویل چې موږ په یو وخت کې حاضر شو دلته یې لیکلي دا شی موږ په یو وخت کې حاضر شو چې بن لادن امریکایانو ته وسپارو وایي امریکایانو وویل چې موږ یې نه غواړو زموږ په کار نه دی دا د ښاغلي ورور نه مې ډېر تشکر کوم ډېر مهم ټکی ډېر ښایسته ټکی موږ د خلاص راکړي یو بل موضوع د جناب خادم صاحب چې تاسو خو د ملا عمر په باره کې وویل د موضوع ذکر کړه ځینې دقیق معلومات هم موجود دي چې پاکستان دی کې یو دومخې سیاست ولوبولو یو طرف په امریکا ته غوږ نیولو چې باید اسامه بن لادن وسپارل شي او د پردې شاته به کوشش کوو چې طالبانو رهبري ته ووایي چې ګوره دا سړی مه سپارئ امریکایانو ته یعنې هغوی غوښته چې بالاخره د افغانستان نور هم تباهي ته مخامخ شي یا د امریکایانو هغه لاندې راشي یعنی متاسفانه موږ همیشه متاثر یا متضرر شوي یو د خپلو ګاونډیانو د لاسه یعنی په دې کې آی مختلف یا ډبل رول لوبوالی یو طرف امریکایان ته ویل چې دا سړی به تاسو ته په لاس درکول کېږي بل طرف موږ ته به ویل چې ګورې تاسو افغانان یاست یو باغیرته یاست یو تاریخ لري فلان ده مسلمانان ده او اسلام ده دا سړی به نه سپارئ یعنی مامزات موجود دي دا خو د پیسو مملکت دی پاکستان
د دوی سیاست په همدغه چلېږي. هغه ورځ د ټولو په یاد دي چې په افغانستان باندې حمله کېده او امریکایانو د مشرف سره خبرې کولې، له دغه عمره پیسې به درته درکړو، ستاسو قرضونه به هم ټول وبخو درته، هغه به هم درته وبخو، تاسو موږ ته لار راکړئ چې موږ په افغانستان لاړ شو. تاسو د ښاغلي ضعیف کتاب چې دی ما لوستی هغه کتاب. اجازه راکړئ ډاکټر صاحب دا خبره کوم، دا مهمه ده زما په حافظه کې راغله. ویل چې موږ ته لار راکړئ چې موږ په افغانستان ته تېر شو، خپل حساب هلته تصفیه کړو. او دا پیسې خو به کافي دي، عمر چې در سره کوو دا کافي دي. دا مشرف په دې مړه خوله ورته ویل ته خو پوهېږې چې والله زموږ خو مصارف ډېر دي، زه یو 500 میلیونه به نور درکړم. دا مې ښه په یاد دي. نه مطلب هم دی د تاسو دې خبرې پورې غواړم څه ووایم چې ښاغلی ضعیف چې ډېر پیسې په بې عزتۍ باندې امریکایانو ته تسلیمول نه غوښتل، ستاسو څخه یو اسلامي مملکت یاستئ که نه؟ زه یو مسلمان یم، یو سفیر د یو مملکت تاسو سره پاتې شوم داسې په دې بې عزتۍ ورته ویلو چې موږ ته اسلام نه بلکې زموږ ګټې مهمه دي. ځکه مې غوښتل ستاسو خبره هغه شی ستاسو خبره په تایید باندې ورته ویلو چې موږ ته اسلام نه، موږ ته د پاکستان ګټې مهمه دي. پاکستان ته ګټې مهمه دي او دا چې دوی موږ ساده خلک یو تر اوسه پورې موږ سیاست نه دی زده کړی. متاسفانه که موږ سیاست زده کړی موږ هېڅکله د پاکستان او د ایران په مشورې باندې باید خپل چارې مخې ته نه بیولای. هر وخت زما په نظر باندې هر وخت چې یو ملت ژوندی وي او په خپله ملي هغه تیورۍ سمبال وي او ماغزه د خپل وطن د ګټې نه ډک وي، هېڅکله دغسې شی نه مني. نو په جهاد کې باید هر څه چې کوي او هر څه چې غواړي، هر څه چې مني د خپل ملت د ګټې دپاره به مني او د خپلو خلکو دپاره به مني او خپلې ملي ګټې به پکې ساتي. دا د یو ژوندي ملت نښې دي. په دې لحاظ که خو زه پنجابیانو ته چکچکې هم ورته کوم، تقدیر هم ورته وایم، آفرین کورې ودان، ځکه چې هر شی چې خپلې ګټې دپاره کوي، که افغانستان ته کوي، که په امریکا سره لوبه کوي، که د انګریز سره کوي، که د فرانسې سره کوي، خو پاکستانیت پکې نه خوشي کوي. نو د هغوی لپاره خپله ګټه معلومه دي، خو موږ ته بیا داسې لار ښیي چې په جهاد کې راته وایي خپل پل دې وران کړه، خپل سړک دې ویجاړ کړه. زمونږ چې قهرمان شي دوسیه یې راوځي چې د میاشتې $300,000 د پاکستان نه اخلي. زمونږ چې رهبر شي دوسیه یې راوځي چې 300 کلنه اردو ټول د شلغمو په ټول خرڅه کړه په پاکستان باندې. یو تاسو وګورئ په دې وخت چې وحید د پاکستان سره دغه جوړوم، څه ورته وایي کنفیډریشن ورسره جوړوم. نه زما پاکستان دویم کور دی. هغه مې دویم کور دی. ټول لعنت په موږ شه. فاطمه صاحب یو بله پوښتنه راغلې ده او ډېره ښه پوښتنه ده، قابل بحث ده. څه وخت مخکې اسلامي امارت اعلان وکړ چې تاریاک باند، د هغې نه 2 میاشتې مخکې دغه په مصاحبه کې ویل شو چې خلک تاریاک ونه کړي نو شي وکړي، خیر دا غریب خلک دی شي وکړي. او 2 میاشتې وروسته یې ورپسې بند کړه. دا خبره غواړم چې ټول پرې نظر وکړو، غونډ به پرې خپل نظر ورکړو. اول یې ولې بند کړه؟ بند خو یې پرېږده په ځای. اول یې ولې دغه غیر مستقیمه اجازه وکړه تقریبا چې تاریاک د خلک وکړي، ځکه چې خلک غریب دي او دا یوازینی عاید دی. بیا دې بند کړه. اوس دې چې بند کړه، دا د دې دومره لویې ټولنې، دا د دومره لوی ملت په اصطلاح چې دغه غونډ جنوب حوزه کې خو تاریاک کوي خلک، د دې نه بغیر خو په بل شي ژوند نه کېږي. د غنمو حاصلات کم دي. وربشې خو هلته خره نشته، خره خو ټول ووهل شو، په جنګونو کې مړه شو چې خرو ته خلک وربشې ورکړي. وربشې پکې څوک نه کري، ګلپي او پیاز پکې کېږي نه، دغه یو شی پکې کېږي خلاص. دا دې ور باندې بند کړه. نو دې خلکو ته دا ډوډۍ څنګه ورکړه؟ هلته خو قحطي روانه ده، هلته خو فقر دی، ماشومان خرڅېږي، بازار دی. ما یو ویډیو وکړه، ما 3 ورځې ورته ژړلي. دغسې بازار دی، خلک لکه لیلامۍ بازار چې چا په بوټان په لاس کې دي خرڅوي، څوک کورتۍ خرڅوي، څوک پتلون خرڅوي. د خلکو سره ماشومان دي. دا چې رښتیا ده او که دروغ ده دا به یې پرېږدم، خو خلک وایي دا دروغ دي. نو خلک په دغه سویې راغلي خپل ماشومان خرڅوي او تا پکې تاریاک په خلکو باندې بند کړه. عقل هم دومره خو به دې کړی وای چې دا څه کال یې وکړو، کال ته یې نه شوې کولی. درچې دې خبرې تقدیر په بین المللي صحنه کې ډېر ښه وشو، ټول یې تقدیر وکړو، ټولو ورباندې ښې تبصرې وکړې او بهترین کار دی چې شوی دی. نو دا چې تاسو بندوئ، نو تاسو خو د یو دنیا سره یو لږ معامله کړې وای چې واوره زما په دې وطن کې دغه اوس د 100 کال دپاره 200,000 هکتاره 100,000 هکتاره ځمکه ټول تاریاک کرل شوي دي. غریب خلک د دې مصرف کړی، دا کړی، دا کړی، دا کړی. دغه هرې کورنۍ ته د هر جري په سر باندې دغه عمره پیسې ورکړه د ملت ته چې دا خلک نور ونه کړي کال لپاره او 100 کال یې اخري کال یې. دغسې یو شی خو به هم کړی و.
کلیوال صاحب تاسو نظر به په دې خبره په اوله کې واخلئ بیا به کړوخیل خور پې خبرې وکړو ورپسې به فاطمي صاحب بیا به کړوخیل خور اخري دعا پسې وکړي جناب خادم صاحب مننه لنډ به وغږېږو چې وخت ډېر کم پاتې زه به لنډې خبرې وکړم هغه دا دی چې دغه د تریاکو د محدودیت پروژه هم اوسنۍ نه ده دا ډېره پخوانۍ پروژه ده په دې باندې ډېر کار شوی و حتی په تیرو حکومتونو کې انا که تاسو ته یاد دي د ظاهرشاه د دورې په وخت کې په دې باندې کار کېده چې کوکنار مه کرئ کوکنار وکرئ کوکنار مه کرئ کوکنار وکرئ او دا کیسې روانې وې او په همدې باندې یو څه پیسې د ملل متحد مؤسساتو نه هم اخیستل کېدې هغه به نو هغه د ولس مشرانو ته یا هغه چا خبره ملکانو ته په خپلو په بانډو کې ورسېدې یا به هغه د مؤسسو خاوندان چې دغه پروژه یې مخته بې وه هغو به پکې خپله برخه ونډه واخیسته پروژه به هماغسې پاتې شوه د کوکنارو زه فکر کومه دا یو ما ته داسې نه ښکاره کېږي چې دا فرمان داسې صادر شوی چې کوکنار مه کرئ دا څومره چې زه ورباندې پوهېږم دلته په افغانستان کې د دغه وروستیو حالاتو په تغییر سره د موجوده اپین یا د کوکنارو د محصول یوه لویه ذخیره هلته پاتې وه او هغې دپاره سوداګر نه پیدا کېده ځکه چې حالات داسې وو چې چا زړه نه شو ښه کولی افغانستان ته چې ورننوځي او هلته دغه تجارت باندې لاس پورې کړه چې اپین د هغې ځای نه راوباسي او یا ورنه فابریکې ورته ودرې هغې نه مخدره مواد جوړ کړه او بیا او د بله طرفه د ناټو جنرالان چې په افغانستان کې وو د مخدره موادو د انتقال لویه وسیله همدوی وو ځکه د دوی تیارې چا نه تراشي کولې د مخدره مواد او دوی راټولول او دلته یې غربي بازارونو ته راوړل او په دې خلکو باندې خرڅول دا یوه رښتیانۍ خبره ده دغه یو معنا ور ماته ښکاره کېږي چې وشو د طالبانو لخوا هغه دا و چې دغه مواد ځای په ځای پراته وو او د دې دپاره خریدار نه و کله چې دا اعلان وشو اوس تاسې خبر یاستئ چې د تریاکو قیمت د دغه اعلان نه وروسته 10 چنده زیات شوی دی جناب خادم صاحب هغه وخت کې چې 1 کیلو تریاک په طور د مثال په $10 باندې و اوس 1 کیلو تریاک په $15,000 باندې نه پیدا کوي دوی غواړي چې په دغه شکل باندې دغه موجوده څه مواد چې ورسره شته دا خرڅ کاندي او د سبا دپاره بیا که چېرته بندول غوښته او د نړۍ سره دغه ورباندې کېده مشوره پې کېده بیا امکان لري یو ډیل ته راوړاندې شي چې دنیا ته وایي چې تریاک بندومه خو یو څه بدیل غواړم هغه دا دی چې خلکو ته باید روزي پیدا شي د روزي یوه لاره ورته پیدا شي او سرمایه‌ګذاري ورباندې وشي بدیل یو نورې پروژې ورته جوړې شي داسې وچ په وچ باندې دغه اعلان دغه وچ په وچه زما نظر داسې دی جناب خادم صاحب دغه وچ په وچه چې دغه اعلان وشو تریاک بند دي دا صرف یو معناورو د هغو تریاکو د خرڅولو دپاره چې دستي موجودو په افغانستان زما دغه نظر کلیوال صاحب یو خبر مې کوله په یو وخت کې تا په دغه مسله باندې یو ډېر ښه شی لیکلی ما لوستی ما سره و ما ته دې راکړی اوس هم راسره شته زه ګمان کوم چې دا ستاسو هغه وړاندیز چې د تریاکو په بدل کې څه وشي هغه اوس یې ډېر ښه وخت دی باید سړی وړاندې کړي جهان ته هم دې خلکو ته دغه دی ورور کومک دومره کېدی شي نور څه ما جناب خادم صاحب په دې باره کې چې تاسې وویل ما رښتیا هم یوه لیکنه کړې وه حتی ما هغې دپاره ښودلي چې کومې مرحلو کې دا کار امکان لري چې سټاپ شي بیخي تر اخره پورې او نور بیا څوک تریاک ونه کړي او که فرضاً د یو بله خبره هم پکې وه هغه دا وه چې د تریاکو نه په ادویجاتو کې استفاده شي دا تیر دولت په وخت کې وه د طالبانو په وخت کې نه وه چې د تیر دولت حکمرانانو ته ما دا شی لیکلی چې که تاسې وکړی شئ چې په دغه پروژه کې ځان داخل کړئ چې د دوا د استحصال دپاره ضرورت تریاک افغانستان کې تولید شي د دې کیفیت هم ښه دی نسبت نورو هیوادونو ته لکه په بعضو هیوادونو کې مثلا په انګلستان کې یا په اسپانیا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې د دغې دپاره تریاک کرل کېږي نو که دغه کې ځان ور داخل کړي دغه به یوه ګټه وشي او هغه بدیل معلوم چې څومره کلونه وروسته بیا دا پروژه ختمېږي په ترتیب باندې ما هغه سکیجول کړې وه او تاسو چې وویل هغه شته دی ځکه ما دا د یو مؤسسې له مخې نه چې په پېښور کې یو کنفرانس جوړ کړی و ما هلته هغې کې کنفرانس کې اشتراک کړی و
د ملل متحد لخوا نه یو کنفرانس دوی جوړ کړ پېښور کې په هغه وخت کې چې مجاهد نوي راغلي وو چې تریاک څنګه په افغانستان کې ودرول شي خو هلته خبره په چل کې روانه وه هغه دا وه چې دغه کوم کسان چې راوښتي هغوی ته یو $300 ورکړم ما ته هم پکې راورسېد $300 ما ته هم ځکه د جرګې غړی وم نو خو چل پکې همدا و چې هغو په قصدن باندې دغسې حالات رامنځته کول چې نه یوازې دا چې د سړک په غاړه باندې کوکنار ووهل شي وټکول شي خلک یې وګوري خو د سړک نه لرې ساحو کې دا زموږ په شینوار او مومندره کې په دې ځایونو کې کوکنار کاري کېده هغلته چا غرض نه په لرلو هغه د هماغه مؤسساتو کار و چې هغوی کنټرولول نو په دې حساب باندې جناب خادم صاحب دغه موجوده فرمان چې صادر شوی چې کوکنار مه کوئ ما ته یې معنی ورښکاره کېږي دغه مواد خرڅېږي انشاءالله په لنډ وخت کې چې هلته موجود دي هغه به ټول په هیروین بدل شي او غر ته به راوړل شي او استفاده به ورنه وشي ځوانان به دلته ورباندې خپل چرچې وکاندي او پیسې به انشاءالله چې افغانستان ته یو 10مه برخه افغانستان ته ځي او 90 برخې به په اروپا کې دغه قاچاقبران په خپله ګټه باندې مصرف صحیح ده دا یو اړخ دی یو خوی ده زه همداسې تحلیل کوم د دغې ځکه داسې بې د کوم پروګرام نه د دې بله معنا نشي پیدا کېدی دغه کار یو پروګرام غواړي او پروګرام دلته نه و یو اړخ د خبرو دی فاطمه صاحب تاسو ته راګرځم کلیوال صاحب ستاسو د ډېرې خوږې تبصرې ډېر تشکر کوم مننه کوم بې ځایه مې قطع کړې بخښنه به کې فاطمه صاحب ته راګرځم فاطمه صاحب د پاکستان صدر اعظم خو وشړلو دي خلکو د غوږ نه ونیوی ویستدار که نه اوس پاکستان په څه حالت کې د څه ورپېښېږي من خلاصېږو د دې بلا نه که نه او د دې شر نه به من خدای خلاص کړي که نه د مخکې دې نه چې په عمران باندې راشم د کوکنارو په کرلو باندې به دومره ووایم چې یو څه موده مخکې ما یو کلیپ نشر کړی و دوستانو سره مې شریک کړی و د موسی شفیق یو صحبت په نیویارک کې په ملل متحد ته خبرې کوي په هغې کې د کوکنارو د بندش او بیرته د افغانستان سره د کومک یعنې په هماغه وخت کې د غوښتنه کوي چې افغانستان سره که غواړي کوکنار بند شي باید موږ سره همکاري وشي څنګه چې کلیوال صاحب ورته اشاره وکړه په ټول د تاریخ کې ټول حکومتونو دا کوشش کړی او دا یو لاره د عاید د حکومتونو لپاره هم وه دوی به وعده کوله مګر کوکنار به یې نه بندول پیسې به یې پرې اخیستلې چې اوس حکومت وشي او دا بیا تر هغه وخت چې ملا عمر یو فرمان صادر کړ کاملا خپل امریکایانو دنیا په دې اعتراف وکړ چې 100% په افغانستان کې کوکنار بند شول کله چې امریکایانو په افغانستان حمله وکړه دوباره جنگ دوران شروع شو کوکنار دوباره شروع شول نو طالبانو د کوکنار مخالفت په دې ونه کړ چې په جنگ کې د مالی مرستو ضرورت درلوده او یو لاره د مالی مرستو چې طالبان ته د لار نه راتلل هغه د همدغه د کوکنارو د لارې نه وه اوس بیرته چې د طالبانو په دې دور کې حکومت یې دا کړی دا زه نه پوهېږم چې کوم یې ویلي چې کوکنار زموږ ضرورت دی دا تاسو نفر معلوم نه کړ خو ما ته خپله داسې کوم اطلاع نشته دا خبره صحیح چې دوی په تېر نظام کې خپل دیش مخالف او په دې نظام کې هم د دوی د کوکنارو مخالف دي لنډه کې بله خبره دا وکړم چې دوی سره واده شوې ده نیوزیلند اندونیزیا او ترکیې درې مملکتونو ورسره واده کړی چې تاسو که کوکنار بند کړل موږ یې دې بدیل به هر هغه کروندګر ته چې کوکنار یې کرل د هغې په بدیل کې به دوی ته موږ یو څه ورکوو یعنې هم به پیسه ورکوي او هم د کرنې بدیل به ورته ورکوي چې څه شی باید وکري چې بیرته مارکیټ ولري او حتی کېدای شي چې نیوزیلند اندونیزیا او ترکیه چې دا درې مملکتو چې د دې شي واده کړې ده چې د کوکنارو بندیز په مقابل کې هر کروندګر چې بل بدیل شی وکړي فرضاً هر سم زموږ تاسو د ولایاتو خپل یو ځان ته موسم لري اوس فعلا فرضاً موږ تاسو ګورو چې زعفران چې دی په جنوب غربي ولایاتو کې ډېر ښه کرل شوي دی او ډېر ښه ثمره یې ورکړې اما دغه ثمره زموږ تاسو د پښتنو په منطقه کې نه ده ورکړې نو که هلته کروندګرو ته په مقابل د هغې کومک ورسره کېږي چې هغې زعفران وکري موږ تاسو ضرورت لرو چې فرضاً په مشرقي ولایاتو کې که دی په مقابل کې څه شی باید ورته ورکړي په فرضاً هم کوکنار زیاتر چې زیات کرل کېږي هغه هم په بدخشان او تخار او دې ځای کې هم دي یو د لوی تولید کوونکو نه دي نو هلته به د هغې ځای خلک چې دی موسم د هغې ځای یو موسم پټی د هغې فرضاً د لغمان ځمکې 4 موسمه دي فرضاً د جنوب غربي ولایاتو ځمکې 2 موسمي
موسمي دي د شمال غربي زموږ د اساس شمال شرقي ولایتونو ځمکې یو موسمي دي د دوه کرنې پکې نه کېږي یو کرنه کېږي او د یو کرنه باید داسې شی وکړي چې د هغې د ټول کال مصرف راوباسي د ده لپاره دغه وعده ورسره شوې ده دا څنګه چې تاسو مخکې سوال خلق شو چې آیا د مقابل کې وعده شوې ده او نیوزیلینډ هم وعده کړې ده اندونیزیا هم وعده کړې ده چې موږ د په مقابل کې هر کروندګر ته به د ده بدیل ورکوو او د هغې موسم د هغې منطقې په اساس به ورته ښیو لکه ما په خپله تېره هفته کې په یو پروګرام کې ما ته وویل شو چې د بدیل به څه د بدیل په غربي نړۍ کې موږ تاسو ګورو سویابینز دي سویابینز چې دي کرل اسانه دي مصرف کم دی عاید نهایت زیات دی په دې باندې چې سویابینز نه تیل جوړیږي او کله چې تیل هم تی جوړیږي او شیدل هم تی جوړیږي نو سویابینز دانې که افغانستان ته د په مقابل کې ورکړي شي هغه منطقو کې سویابینز فرضاً کریلای شو که موږ تاسو سویابینز وکړو همدغه خپل امریکا موږ تاسو نه سویابینز اخلي هیڅ چاته موږ نه پرېږدي ځکه د هغوی د شدید ضرورت لري دې ته او د دې نه امریکایان هم تیل وباسي هم شدید تیل جوړوي نو داسې شیان کېدی شي زما خپل پیشنهاد همدا و چې که فرضاً دوی دا کېږي کېدی شي دا ممالک چې دا وعدې کړي لکه اندونیزیا او نیوزیلند دوی به نور الټرنیټیو دغه پیشنهادونه به ورته ولري او بله اخري خبره دې متعلق به دا وکړم چې خپل امریکایان د کال 400,000 ټنه دغې ته اپین ته ضرورت لري دا د دوی د فارماسوټیکل دغې سیستم دپاره دی اشد ضرورت دی بې له ده نه دوا نه جوړېږي نو دوی 400,000 ټنه خو امریکایان بالکل ضرورت لري چې دنیا نه راټول کړي او د هغې 90% د افغانستان نه دی وړلی که خپل افغانستان هم دا 100% دا شی بند کړي امریکایان د ده بندش لپاره یعنی شاید حاضر نه په دې چې د دوی دا ضرورت باید پوره شي 400,000 ټنه دوی ته باید د کال لاس ته ورشي تر څو دوی خپل دا د یو د امریکا ضرورت ما تاسو ویلې همدا رقم انګلستان فارماسوټیکل کمپنۍ لري فرانسې لري اروپایي غربي دا ټول ممالک ضرورت لري که موږ زیاترین د امریکا د همداسې 100,000 ټن فرضاً د انګلستان ونیسو 100,000 ټن د جرمني ونیسو خبره میلیونها ټنو ته رسیږي او دا ضرورت دی نو د دې دپاره دا هم کېدی شي چې داسې یو الټرنیټیو دغه پروګرام جوړ شي چې په عوض د دې چې دا بالکل بند کړلی شي دا باید کنټرول باندې وکړل شي چې دا په مارکیټ ته په ضرر د ځوانانو ته لاړ نه شي بلکې صرف د مفادو لپاره په حیث یو دغې آیټم وکړل شي او په همدغې کمپنیګانو چې دنیا یې ورته ضرورت لري لکه اروپا او امریکا او استرالیا د دې فارماسوټیکل کمپنیګان سره چې په همغه مارکیټ سر نه چې جوړ شي هماغسې نه اوچت شي تر څو دا اوپن مارکیټ ته لاړ نه شي او ضرر عامو خلکو ته ونه رسېږي دا یو توضیح وه چې ما دلته کې ورکوله اگر چې ما غوښتل د شاه ظفیر په حصه کې مې ورسره وکړم خو وخت ختم دی سر رابشم د عمران خان په حصه کې عمران خان خپل هم یو د دغه کسانو نه چې د اپینو ته ضرورت درلوده او همدغه اپینو خراب کړ لاړه نن د هغې په عوض باندې شهباز شریف په حیث د صدر اعظم کېناسته او خپله کابینه به اعلانوي عمران خان فکر کوم چې په تاریخي لحاظ سره خپل دغه دوره چې ختمه کړله امکانات یې نور نشته چې بیرته راشي ځکه چې دا کومه اخري لوبه دې وکړله دا نهایت د عجولانه او احمقانه لوبه وکړله او بل دا دی چې د ده چون دا تیوري او نظریات چې دي دا ماکیاولیستي او فاشیستي دي نو فکر نه کوم چې بیرته په پاکستان کې داسې یو انسان ته بېله خبر ده که چېرته د یو پروژې د پاکستان د وهلو د خرابولو لپاره نو کېدی شي چې دا سړی بیا تقویه شي مګر تر دغه 3.5 کالو کې چې کومه ضربه دی د پاکستان نظام ته سیستم ته رسولې یا کومه ضربه چې دی په آخري وخت کې د پاکستان قانون اساسي ته ورسوله او دی په یو شکل کې بغاوت وکړ نه تنها چې د قانون اساسي په مقابل کې بغاوت وکړ بلکې د اردو په مقابل کې هم بغاوت کړی او دغه پرون رئیس چې دی برطرف شوی دی تر اوسه 3 قضیې خو تر اوسه پې باندې هلته رجسټر شوي دي مسله محکمې ته تللې دغه نن سهار چې زه تاسو سره خبرې کوم محکمې دغه وکړه چې د عمران خان د محاکمې امکانات ډېر زیات دي هغه هم د ټریزن د قانون د مادې نمبر 6 لاندې چې دی کېدی شي محاکمه شي که چېرته دی د ټریزن د آرټیکل نمبر 6 لاندې محاکمه شي نو کېدی شي دی بالکل اعدام شي او دا امکانات ماته ډېر زیات ښکاري ځکه چې دی دومره بلنډرز کړي دي دومره غلط کارونه دی کړي دي چې زه فکر کوم که دی په هره ماده کې تاسو راونیسئ دا
ذوالفقار علی بوټو چې کله اعدام شو هغه په مقابل کې اصلا داسې قضیه وجود نه درلوده او د کوم شا په سر باندې چې د اعدام شو چې قصوري نومېده د قصوري زوی چې فعلا د مشرف وکیل او بیا پس هماغه پیپلز پارټي ته لاړ د هغې خپل په اقرار سره د هغې د پلار په قتل کې د بوټو اصلا لاس نه او نه کوم اقدام درلوده او هیڅ کوم شواهد هم پې وجود نه ده مګر کله چې نړۍ امریکا او اردو غوښته چې اعدام یې کړي هماغه قضیه ورته بهانه کړه عمران خان په مقابل کې دومره شواهد او اسناد وجود لري چې د دې سړي بچېدل ماته ډېر مشکل ښکاري د ذهني توازن هم سم نه دی او بل دا دی چې دی معتاد انسان چې دی چې کله ورته مواد ونه رسېږي هغه توازن فکري د لاسه ورکوي او د دې لوی خطر همدې نه دی په آخري شپه چې برطرفېده او د ضد کړی چې د کوټ هغه حکم عدولي وکړي او کوټ حکم د خپل لاندې کړي او د 12 بجې شپو نه بعد چې 2 دقیقې پاتې وي او دا پروګرام ما دقیقه په دقیقه یا ثانیه په ثانیه ما تعقیباوه اخیری دغه کې 12 بجې شپې کېدل او 2 دقیقې حکم د محکمې ته پاتې وي په دې وخت کې چې د موټرونه د پولیسو لاړل چې د زندانیانو چې د گرفتاری لپاره دغه موټرونه چې کله د پارلمان ته ورسېدل او 12 بجې شپې محاکمې دروازې خلاص شولې او لوی قاضي محکمې کې کېناست دې ساعت کې عمران خان ته دغه وشو چې اوس د اخري 2 دقیقې دي دغه تصمیم ونیسه کني د موټرونه ولاړ دي نیسي دي اچي دي او په حکم عدولي د محکمه کې تا گرفتار کیږي نو دې په هغه وخت کې دا ویلې چې زما ته صرف دومره وکړي چې ما ته مسؤلیت حقوقي راکړل شي ما ته بس د دې نه چې زما نظام د منځه ځي زه بندي نشم په ما مقابل ما ته دا مسؤلیت هم ورته چا ورنکړ دغه سپیکر د اسمبلی چې او رئیس دغه مجلس شورا هغه استعفا ورکړه په عوض د خپل د مسلم لیگ دغه آیا صادق مشري د مجلس وکړه او په دې رقم سره هغه پروسه په ظرف د 2 دقیقو کې چې مخکې د هغې نه قانون پې لاګو شي دا تطبیق شوله او نظام تغییر شو او نن موږ تاسو وکتل چې د 104 پورای په مقابل کې شهباز شریف د نواز شریف ورور یو ځل بیا د مسلم لیگ په مشرۍ باندې د پاکستان د حکومت مشري په غاړه واخیستله او هغې اعلان وکړ چې زه هېچا په مقابل کې تعدیبي دغه عمل نه کوم مګر چې قانون کوم کار کوي هغه به کوي دلته پاکستان کې قانون موږ تاسو معلومه ده چې خپل قانون نه دی بلکې اردو چې دی هغه قانون دی کوم چې اردو تصمیم نیسي هماغه کیږي او د اردو تصمیم دا دی چې عمران خان چې کوم کارونه کړي دغه په مقابل کې بزي او د پیسې کې اسناد او شواهد نهایت زیات موجود دي ماته د سړي آینده داسې خنخ کاری سره د تشنجات د ډیر زیات شروع کړي دي او هم د پرون او نن مې د ډلې بیرون راوتی دي خدای ډلې به ډیر زرغه خاموش او غلي بشي ځکه چې د دوسیې نهایت زیات دي کې د 2 دوسیې راوس پرل شولې او خلکو مخکې واچول شي او څنګه چې د تیر 3 کالو کې د نواز شریف په مقابل کې پروپاګاند کې د هغه ترڅو د هغه تضعیف کې ولې تضعیف نشو پاپولاریټي او دغه نفوس په قوم کې نور هم زیات شو دغه رقم عمل کې چې د عمران په مقابل کې وشي نو عمران خان فکر نکوم چې بقا ولري او مقاومت وشي کوله او ډیر زر به د ګوند وپاشل شي او په نامه د تحریک انصاف کوم ګوند به وجود نه لري او حتی که چې کېدای شي که چیرته د فورن فاندینګ کیس چې په کورټ کې دی که د فورن فاندینګ کیس باندې فیصله وشي په د قانون اساسي د پاکستان په اساس باندې کېدای شي د ګوند منحل اعلان شي او د منځه لاړ شي ځکه چې په فورن فاندینګ کیس کې د پاکستان د قانون اساسي په اساس باندې د خارجي د بهرني ملک نه تاسو پیسې نشئ اخیستی او په پاکستان د عمران خان په کیس کې 18 بانکونه داسې موجود دي چې هغې ته د اسرائیل نم پیسې راغلي د هند نم پیسې راغلي او د امریکې نم او دا په ثبوت ده او خبره هم د میلیارډونو ډالرو ده او دا پیسې راغلي دي او غبن شوي دي نو که چېرته اردو وغواړي دا سړی ډېر په اسانه باندې د منځه ځي تاسو आवाज نه راځي روخان صاحب کړو خل صاحب سره خبره وه مال دا دعا به د اخر په تاسو وکړو او د نن ورځې خبرونه تاسو راټوله کړئ چې خلاصه کړئ او د اخري فیصله پکې تاسو وکړئ د خیر زه نه پوهېږم چې کوم چې فیصله وکړو جناب خادم صاحب تاسو یو بخش د تیلو د استخراج د افغانستان لپاره یو اندازه امیدواري یم فکر کوم چې بیا هغه خبره ده چې معلومدار د افغانستان طبیعي زیرمې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا یا د خودکفایۍ لپاره ډېره مهمه سورس دي لکن دغه دومره عاني نشي کېدلی دغه لپاره ډېر فیصله تخنیکي او مسلکي
زده کړې، معلومات او همدارنګه قانون برابر قراردادونه چې واقعا افغانستان یو څه رالټي ورکړي او قرارداد وشي تر څو پر افغانستان خلکو لپاره هم کار پیدا شي او هم مالي ګټه ورته وشي چې مطمئنا طالبان دغه پروسه نه طی کوي او ډېر جلانه شکل باندې په یوازې داسې ګټه وکړي تاوان سره به افغانستان مخامخ کړي. دا یوه مسله ده. د افغانستان د شافر معرفي کېدل روسیې سره امیدوارم چې د طالبانو حکومت په دغه اوسني وخت کې درسته ده چې دنیا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي او خو دوی په خپل کړنو کې دومره سختریزه شو. د افغانستان خلک نه خفه دي، د افغانستان خلک څخه ناراضه دي، افغانستان له سر ناورین سره مخامخ دی. امیدوارم چې دوی خپل کړنې ښې کړي، دنیا به په رسمیت وپیژني په دې ډېر عجولانه تصمیم باندې چې غواړي چین او روسیې ته نږدې سي. د ویره لمده ده چې دنیا داسې نه چې افغانستان په اصطلاح دوباره له یاده وباسي او حتی یوه لاره د مجازات هم ورته پیدا کړي چې دا واقعا یو د لوی د تشویش خبره ده. مسله د طیارې یا د افغانستان په حریم باندې تیری کول پاکستان د موضوع مطرح کړې ده، دا کار شوی دی. کوم طالب هم چې دا ډاس فکر مطمئنا چې له رهبري نه اجازه نه ده اخیستې، دا ډاس د یو بغیرته انسان په خپل تصمیم په اساس باندې شوی ده، ځکه چې د طالبانو رهبري مطمئنا چې خپل ستونزې لري. ستونزې لوی ستونزه یا لوی مجبوریت هم دا ده چې دوی کورنۍ اوس هم په پاکستان کې میشته دي او شاید په هیڅ قیمت نه غواړي چې دغه رابطه خراب شي. اما په هر حال هغه طالب چې په سرحد کې پیره کوي یا حریم د افغانستان ساتي ورته قابل د قبول نه و دا ډزې کړی. پاکستان واقعا د افغانستان یا د طالبانو اوسني مجبوریت نه ډېره ناوړه ګټه اخلي، غواړي په دې شکل باندې سرحد تثبیت کړي او د خاردار سیم تیر کړي، حتی د افغانستان ځمکه هم دوی خپل په اصطلاح تصرف ته راولي. امیدوارم چې رهبري د طالبانو د موضوع ته جدي متوجه واوسېږي. واقعي ده چې دوی به ډېر ښې اړیکې لري، ازلي مجبوریتونه به لري، اما کولی شي چې د موضوع سره په پاکستان سره یو صحیح خبرې اترې وشي. راځو په کوکنارو کې موضوع کې بدون د شک یوه لویه عایداتي منبع د طالبانو لپاره همدغه کوکنارو او ځینې رهبریان په دې کې بالکل لاس درلودی. نو خبره خو همدغه څنګه چې وویل شوله کلیوال صاحب هم وویلې، نو عمومي تبصره هم دا ده که هغه ذخایر چې موجود یو مارکیټ نه ورته په دې اعلان باندې یو بدون د شرط و شروط یا کوم کومک غوښتنې نه دا موضوع مطرح کړه، نو خبره هم دا ده چې غواړي چې همدې لپاره مارکیټ هغه شي، دا ذخایر ورته ختم شي، بیا به کېدای شي راتلونکي لپاره به معامله وکړي. فاطمه صاحب ستاسو خبر دا صحیح ده چې د واسطي کمپنیو لپاره د اپیم ضرورت لري، لکن دنیا دغه ضرورتونه په اساس رسمي قراردادونه پوره کړي دي. فکر کوم چې برازیل د ترکیه د ملکونه دي. افغانستان یې ځکه چې وخت کې موږ هم دا ویل چې افغانستان وکړي چې په رسمي قراردادونو کې د کوالټي لحاظ هم ښه با کیفیت دي، اما متاسفانه هغه وخت ورته ضرورت نه و. یعنې مارکیټ رسمي مارکیټ هغه ضرورتونه پوره کوي که نه غیر دغه نه مطمئنا دې نه به استفاده کېده. امیدوار یو چې که موږ یو قوي لابي ورته وکړو، یعنې مطلب مې د افغان حکومتونه چې د کیفیت په اساس باندې که دغه قراردادونه ترلاسه کړي په آینده کې دغه موضوع یا معضله حل کړي. راځو د پاکستان د ملکي یا منتخب حکومت لنګېدل د افغانستان لپاره هیڅ ډول ګټه نه لري، ځکه چې د منطقي سیاسي یا پالیسیانې چې سیاست یا پالیسي چې ده که هغه د ان په وړاندې ده، که هغه د اتمي اسلحې په خاطر باندې ده، یا تصامیم چې نیول کېږي یا پرېکړې کېږي یا د افغانستان سره برخورد چې ده، یا د سیاست د اردو او د استخبارات په لاس کې ده. داسې ملکي حکومتونه واوسي که ونه اوسېږي موږ لپاره هېڅ ډول ګټه نه لري، ځکه چې متاسفانه د افغانستان سرنوشت حتی یو کرنیل هم په اصطلاح په هغه باندې تصمیم نیولی شي. نو د افغانستان د وضعیت د بهتره کېدل لپاره امیدوارم چې دنیا د پاکستان په اردو باندې ځینې پابندیز یا وضع کې تر څو پورې له دغسې افراطي اعمالو ځینې ډلو ټپلو جوړول د افغانستان حکومتونه همیشه د مسلحو ګروپونو لارې نه ننګولو په خاطر باندې حتی تاسو اوس وګورئ چې طالبان ته به هم دوی مشکلات جوړوي. طالب پرون دوستو چې د افغانستان حکومت په وړاندې جنګولو، نن طالب له یاده وتلی چې دوی په هغه موقف کې دي چې کوم چې پرون جمهوریت او دوی باید مطمئنه اوسېږي چې دوی ته خطرات موجود دي
او دوی باید دغه توازن د منطقې څنګه وساتي، باید سیاست څنګه زده کړي، طالبان باید د منطقې سره څنګه برخورد وکړي او فرع منطقې سره څه خل برخورد وکړي. یعنی طالبان نه تنها چې د افغانستان د خلکو رضایت ورته مهمه ده چې باید لاسته راوړي، باید دې ته ډېر متوجه اوسېږي چې دغه د لوی سیاستونه دنیا داسې نه چې افغانستان یو ځل بیا قرباني سي او روس او چین به موږ ته نجات رانکړي او بله دنیا به موږ ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. راځو په قسمت مهاجرینو کې باید د افغان مهاجر موضوع ډېره مهمه وه چې باید په دې باندې واقعا بحث شوی وای، ځکه چې ایران هم د پناهندګي یا د مهاجرینو کنوانسیون سره ملحق شوی دی او همدارنګه هغه پروتوکول چې دی لکه څه په ځینې مواردو به دوی خپله هغه ریزرویشن یا خپله هغه نگرانی درلودله، اما په مجموع کې کوم هغه غیر انساني برخورد چې دوی له افغانانو سره کړی دی هیڅ قابل د قبول نه دی. ټول قوانین، هغه میثاقونه، اعلامیې د بشر د حقونو، اسلامي ارزښتونه، د همسایګي هغه اصول یا هغه رویې چې دي دغه ټولو تر خپلو لاندې کړي. امیدوار یم چې دنیا هم د دوی په دې غیر انساني کړنې باندې نیوکه وکړي او دوی دې خبر ته متوجه سي. د افغانستان فعلي حکومت هم جدي دریځ غوره کړي او ورنه غوښتنه وکړي چې عاجل دغه تاوتریخوالی د افغان مهاجرینو په وړاندې باید بند کړي. همدارنګه د افغانستان هغه سیاستمداران چې همیشه د یو اخوند په وژنه باندې چې آیا هغه افغان کوم مشکل سره مخامخ و چې هغه اخوند د وزره په هغه قضیه باندې څوک خبر نه کیږي چې هغه مجبور شو چې یو قتل وکړي، یو جرم وکړي، په هغه باندې خواشیني څرګنده کړه. خو متاسفانه د افغانستان سیاسیونو هېڅکله هم د افغان مهاجرینو د شکنجه کول، توهین او تحقیر او وژنې او د جنسي تیري په خاطر باندې هېڅ ډول دریځ غوره نه کړ. دې معلومیږي چې افغانستان واقعا اصلا سیاستمداران نه لري، فقط معاملهګران لري او د دوی لپاره خپله معاملې او د راتلونکي د راکړې ورکړې او د ایران پیسو ته سترګې دي او هېڅ ډول عکس العمل یې ونه کړ. امیدوارم چې افغان ولس متوجه سي چې موږ یو ملت یو او د موږ لپاره موږ ملي ګټې ډېرې مهمه دي. د هر افغان ژوند مهمه ده او خپل ملي ګټې ته لومړیتوب ورکړو او په دې هیله هم چې طالبان په خپل پالیسیانو کې مثبت بدلون راوړي تر څو پر دنیا هم په رسمیت وپېژني او افغان ولس هم څخه راضي شي، د نجونو مکاتب هر څه زودتر خلاص شي او افغانستان انشاءالله بیا یو ځل بیا د ثبات او د پرمختګ طرف ته ولاړ شي. بخیر ډېر تشکر. زه یوه خبره مې غوښته وکړم د هاشمکۍ خو تاسو ډېرې ښه موضوع باندې دغه ونیو، ارتباط تماس هم ورسره ونیو. دا د ایرانیانو دغه ظالمانه سلوک د بیچاره او مظلومو پناهندګانو افغاني پناهندګانو سره دی. په راتلونکې اونۍ کې به په تورنټو کې د کاناډا د ټولو افغانانو د خوا نه یوه لویه مظاهره کېږي. د دې لپاره ترتیبات نیول کېږي، کار ورباندې روان دی او دا مظاهره به په راتلونکې اونۍ کې کېږي د ایران په مخالفت او د ایران په دغه غیر قانوني عمل باندې چې بین المللي قوانین ته د خپلو لاندې کړي دي. او دا ستاسو دا خبره ډېره ښکلې خبره ده چې موږ د یو روخان صاحب ستاسو د خبرو کې چې دغه مو کړ د چون تاسو سره د پروګرام چې هغه اجنډا وکړه د اول آیټم چې و د پټولو نور خو هغه د خبرې وشول د امریکایانو حمله چې په دغه کې کړې و ډرون باندې په دغه باندې یو مختصر دغه وکم ځکه چې دا خبر راغلی دی مګر دا خبر صحیح نه دی. د اسلامي امارت دا خبره په هغه ورځ باندې رسما رد کړله او ویل چې دا موږ خپل دغه د ماین پاکي کوم ماینونه چې ټول راټول کړیو د میوزیک دا کړی انفجار مرتور کړی دی. دغه انفجار په د سیاق سلامل خبره کړی چې امریکا حمله کړې بلکې امریکا تر اوسه کوم حمله نه ده کړې. یعنی دا نشو ویل چې امریکا به حمله ونی کوي، خو ممکنه ده چې هغه ویلي ډرون حمله په افغانستان که ضرورت شي کوي، خو په دغه مرحله کې نه ده کړې. د خځو په خنځوي پیسې کې ښکارا یو دغه پرون هم د بروکسل یو ناسته وشوله او هغه په ناسته کې دا خبره وشوله چې تر څو اسلامي امارت د جنکو خنځوي پیسې کې خپل تصمیم دا ونه نیسي زموږ مرسته به په هیڅ ډول نه بشري او نه دوی سره باندې کیږي. او دا زموږ خپل هم هیله ده او خواهش ده چې اسلامي امارت خپل په دغه نظر باندې څومره زر تجدید نظر وکړي بهتره ده. دا د افغانستان د تاریخ لپاره د افغانستان د حال لپاره دا نهایت ضروری ده.
که دا دوی نه کوي دا د افغانستان آینده سره لوبه ده، د افغانستان د نسل سره لوبه ده او دغه لوبه صحیح نه ده. که چېرته څنګه چې مخکې شینکۍ خوري ویلې چې د دوی په منځ کې صرف یو څو شیخان دي چې هغوی زه فکر کوم چې دوی باید د علماو یو ډله جوړه کړي او دغه شیخان سره کینی او هغوی ته قناعت ورکړي دا شیخان د قرآن او د حدیث نه برتر راته دوی پوهېږي او خبرې کولی شي. د قرآن او د حدیث نه خو برتر نه دي که نه. نو دا مشکل باید زر تر زره حل کړي، ځکه دا مشکل که دوی حل نه کړي د دوی ته به ستونې نور هم زیاتې شي او د مشکلات به ورځ په ورځ زیاتېږي. د ایرانیانو پیسه کې موږ تاسو کولی شو په آینده د هغې کې هم پرې صحبت وکړو، خو شینکۍ خورې پرې نظر واچوه. ډېره مهرباني، ډېر تشکر. جناب خادم صاحب یوه دقیقه یوه خبره غواړم وکړم، او هغه دا دی چې دغه د شینکۍ خور ډېره ښه ارزیابي وکړه د ټولو مسایلو په حق باندې کور ودان. زه فکر دومره وایم چې موږ د دوه ګاونډیو هېوادونو سره چې یو پاکستان دی او ایران دی د دواړو سره ځانګړي مشکلات لرو. پاکستان اصلا په حقیقت کې زموږ د سیاسي او جغرافیې او د اقتصاد د منځه وړلو دپاره چې څومره وس او توان ولري هغومره کاندي، مګر ایران د هغې نه بدتر زموږ دپاره ډېر زیات خطرناک هېواد دی، ځکه چې هغوی زموږ تاریخ، زموږ کلچر، زموږ فرهنګ او زموږ هغه فرهنګي اساسات د منځه وړي. کله چې د یو ملت فرهنګ د منځه لاړ شي، تاریخ یې د منځه لاړ شي، ګوره هغه ته هېڅ شی نه پاتې کېږي. لنډ لنډ مثالونه په دنیا کې شته دي، که چېرته شوروي اتحاد نه وای ړنګ شوی نو د منځنۍ اسیا هېوادونه به د ټول عمر دپاره روسان پاتې شوي وای، هغه به په خپل هویت باندې نه وای پاتې شوي. نو خبره دا ده چې ایران غواړي چې زموږ هویت له منځه یوسي. موږ په دې خاطر باندې یوازې دغه خبره نه ده چې مهاجرینو سره هلته یا د ځوانان یې رایسار کړي، هلته یې ځورولي او غیر قانوني او نومونه پږدي او چیشه په در سوخته او څه تکلیفونه ورسره رسوي. دا د زموږ د فرهنګ، زموږ د تاریخ او زموږ د ملت د هویت د محوه کېدو دښمنان دي. د دوی په مقابل کې باید دولتي دریځ غوره شي. یوازې په دې باندې چې زه او ته خبرې وکړو، مظاهره وشي او چیشه وشي، دا خو بس موږ خپل زړونه ورباندې سپک کړو، مګر چې دولتي دریځ غوره نه شي په دې مقابل کې او خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار او ژوند پیدا نه شي کړی، اخره پورې به موږ دغه مشکلات سره دې وطن سره مخامخ یو. بس ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. زه یو خبر په اخره کې لرم، د ټولو لیدونکو نه ډېر زیات تشکر کوم. هغه ښاغلو وروڼو خویندو چې دلته موږ ته کامنټونه وکړه په فیسبوک کې د پروګرامونو د خپرونې تقدیر کړی دی او د خپرونې د موادو د نشراتو نه خوشحالي ښکاره کړې ده، د هغې نه ډېر تشکر کوم. کور ودان او د دې خبرو د ټولو ملګرو په کامنټونو کې دا وایم چې ساروان د افغانستان د ملي خلکو یو سنګر دی، مشترک سنګر، نه سانسور لري، نه په چا کنټرول کوي، نه د چا کنټرول مني. ټول هغه افغانان زموږ د وروڼه چې په داخل د افغانستان کې دي غواړي چې زموږ د خپرونې لارې نه خپل نظریات وړاندې کړي. دوی کولی شي چې موږ سره تماسونه ونیسي، موږ به خپلې خپرونې ته را دعوت کړو، دلته به راشي. زما د دې ښاغلو محترمو مېلمنو متخصصو اشخاصو په څنګ کې خپل ټول نظریات به وړاندې کړي د خلکو ته. په دې مشکل نه لرو. هیله کوم هر څوک چې علاقمند وي موږ سره تماس ونیسي او زموږ خپرونه به همدغسې په آینده هفته کې هم د دوشنبې په ورځ د تورنټو په وخت د غرمې 12 بجې، د لندن په وخت تقریبا 6 بجې او د جرمني په وخت خیر به 5:30 بجې او د افغانستان په وخت باندې به په ساعت د 8:30 بجو 9 بجو ترمنځ د خپرونه هلته خپرېږي، خلک یې ګوري. ټولو نه تشکر کوم. کور رمضان الله دې تاسو ټولو سره ښه وکړي چې په دې خپل وطن دومره ځیر او مهربان اوسئ او د خپل وطن د ښه والي، د خپل وطن د ترقۍ، د خپلو خلکو د سوکالۍ په خاطر باندې په هېڅ چا بریک نه نیسئ او سپینې او پاکې خبرې کوئ. ستاسو ته د خدای پاک اجرونه درکړي. الله مل شو. مننه. خدای په امان. د ټولو خدای په امان. پیره ښه وخت ولرئ. خدای په امان. په مخه ده. روژه قبوله. ستاسو سره خوشحاله اوسئ. پیر الله دې مل شه. الله دې مل شه. خدای په